سلامونه وخت په خیر درون سهار درنو لیدونکو خدای تعالی دې وکړي چې ټول ښه اوسئ او یو ځل بیا مو خوښ او نیکمرغه سهار پیل کړی اوسئ. درنو لیدونکو درون سهار خپرونه ده چې تاسو ته زه مریم محمدي او زموږ ټول کاري او تخنیکي ټیم وړاندې کوو په دې هیله چې 2 ساعته په ژوندۍ بڼه دا خپرونه چې موږ لرو تاسې هم راسره وګورئ او کوم موضوعات چې پکې دي تاسو ته د پام وړ اوسي او همداراز یو څه ترې واخلئ. درنو لیدونکو نن هم په خپرونه کې میلمانه شته دي او په ټاکلو موضوعاتو په هم ورسره غږیږو په دې هیله چې نن مو هم دغه ښکلې هوا څخه خوند اخیستی اوسي. یقینا زه چې راغلم سهار ډېر ښایسته موسم و، ډېره ښه هوا وه، چا خبره نه یخني وه او نه ګرمي وه، نو دا د الله تعالی یو پیرزوینه ده. تاسې هم راځئ د همدغه ورځې په څېر خپل اهداف ښه وټاکئ او کوښښ وکئ د هغې لپاره زیار وباسئ، زیارکښه اوسئ تل او همداراز د یو څه لاسته راوړلو لپاره تل اقدام وکئ. یوازې خبرې بسنه نه کوي چې تاسې خپل ځان سره خیال ووهئ او چا خبره فکر وکئ. د فکر د کولو ترڅنګ تاسې عمل ته هم اړتیا لرئ، نو هغه څه چې تاسې غواړئ په ژوند کې ولرئ یقینا سخته به نه اوسي، خو یوازې به دومره وي چې ستاسې زیار ته اړتیا ده، ستاسې کوښښ ته اړتیا ده. د دې لپاره چې هغه لاسته راوړئ تاسې باید ډېر زحمت وګالئ. نو که همداسې کښېنئ پر کور او یا هم هغه څه ته چې ضرورت وي هغه ترسره نه کړئ نو تاسې به له ډېرو فرصتونو څخه بې برخې شئ. هېڅکله هم مه وایئ چې دا کار نشم کولی او یا هم که څه غواړئ په خپل ژوند کې مو کوم پلان او هدف لرئ دا نشئ راسره راوړئ، دغه خپله د نه کلمه تاسې په دې ځان ننګوئ چې نه شئ کولی. نو کله چې تاسې منفي افکار ولرئ نو طبعا هغه کوم څه چې غواړئ هغه هم لاسته نه راوړئ. مثبت افکار ولرئ، مثبت فکر ولرئ، نو دغه مثبت فکر او مثبت افکار کولی شي چې تاسو ته ژوند کې ډېر فرصتونه برابر کړي او ډېر څه لاسته راوړئ. درنو لیدونکو تاسو کولی شئ موږ سره د پیل په برخه کې اړیکې هم ونیسئ. نو د اړیکو ترڅنګ خپله موضوع چې موږ کومه ټاکو اوس به زه تاسو ته په خپرونه کې ووایم هغې په اړه هم نظر راکولی شئ او ترڅنګ یې کولی شئ چې د خپلې سیمې شته ستونزې او کوم حالات چې هلته دي کولی شئ موږ سره شریک کړئ او ویې وایئ. خو د دې ترڅنګ کوښښ وکړئ چې کله اړیکه نیسئ سم ځای وټاکئ او همداراز شور ماشور درسره نه اوسئ او ټلویزیون غږ مه ښکته کړئ. په دې ډول به تاسې هم راحته اوسئ، موږ به هم سم غږ ستاسې اورو او د بل کس د اړیکې ځای چې نیسئ نو خپل نظر خو به حداقل شریکوئ راسره. درنو لیدونکو د نن ورځې موضوع مو هم بې پروایي کول دي. دا چې هر انسان په ژوند کې دې ته اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري او داسې یو ژوند ولري چې هغه پکې خپلو ټولو کارونو ته رسیدګي وکړی شي. خو دا چې بې پروایي کومې ستونزې زیږوي، ولې ځینې انسانان بې پروا اوسي، ترڅنګ د دې هغه کسان چې بې پروایي کوي څومره له ژوند څخه وروسته پاتې کېږي، په همدغه موضوعاتو به غږېږو. خو پیل کې اړیکه لرو. بلې سلام، وخت په خیر. سلامات نیکي خوجانه تا ښایسته تخنیکارانو ته او د ښایسته برنامې ټولو اورېدونکو ته سلام. وعلیکم السلام وروره. سهار مو په خیر. ستاسې د هم په خیر ژوندی اوسئ. څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې وروره؟ اول خان ګړندی یم د ښکلي پکتیا کوټ نه. ډېره زیاته مننه وروره که د خپلې سیمې حال راسره شریکوئ او ترڅنګ د دې چې موږ موضوع ټاکلې ده بې پروایي کول، که په دې هم کوم نظر لرئ مهرباني خپرونه ستاسې خدمت کې ده. اصله خو دغه چل ده باید تا په هغه باندې به وغږېږم. دا بې پروایي نه ده، دا یو بې بندوباره مخلوق کوي. دا چې هوایي غوندې خلک یې نه لاندې ګوري او نه پاس ګوري او نه شاته ګوري او نه مخکې ګوري. په هېڅ وخت کې باید بې بندوباره سړی په خپلو وظیفو کې کاروبار کې چېرته دی چې وظیفه یې په کوم محل کې زندګي کوي باید سړی بې بندوباره نه وي، باید بیداره واوسي. په هر عرصه کې د کار زندګۍ د کور د سارا باید ټولو کې سړی باید فعال وچ غوندې واوسېږي. راغلو بله ورجانې دغلته زموږ د پکتیا کوټ په سیمه کې پراته یي او یوه لاره ده دا لوخېلو په کوڅې باندې مشهوره ده پکتیا کوټ کې 19مه ده او 23مه کوڅه ده. دغه ډیانما ده د دغې کار پکې شروع کړی. ته باور وکړه چې موږ بیخي لار نوره نه لرو، تقریبا 300-400 کورونه خو دا پکتیا کوټ کې دي او تقریبا د 500-600 کورونه لوخېلو کې دي. دغه لاره ده د موټرو لاره. دغه ډیانما ده که څه ده دغې منګه وخته کانکریټ وه خو داسې معیاري کانکریټ نه وه، خرابه وه وایړول. هغې کار پکې شروع کړی د روژې نه پروژه کې شروع کړې ده. دا د میاشت پکې وته ته باور وکړه نه اوړه راوړی شو، نه غوړي راوړی شو، نه مریض انتقالوی شو. د پیاده لار هم نه لرو، د کراچۍ لار هم نه لرو او ډېره غټه ستونزه کې لاره یې اړولې ده. د اوبو ډنډ پکې ولاړ ده. چې تلم نشو چلمسیې ته د لوخېلو چلمسیې ته شینې ته اول خان وروره یعنې کار پرې روان دی خو کار هم پرې نه کوي. خو کار یې ګړندی نه دی، کار خو پرې روان دی که نه؟
نه ده روان ده د اختر نه دې خوا ده د 5مه 6مه ورځ ده چې پکې د خدای بشر هم پکې نه ده راغلی اوبه پکې ټنډ راځي د کورونه هم پکې راوځي او موږ داسې غټه په ستونزه کې ته باور وکړه چې هېڅ شی نه شو راوړلی چې چېرته ځو په کراچۍ کې به هم کېنئ په دې خټو کې ښځې زنانه مریض خو زه سره هم په شا باندې هم نه شي وړلی سعید وروره ستاسې ستونزه موږ واخیسته ډېره زیاته مننه چې خپرونې سره مو اړیکه ونیوله او خپل موضوعاتو نظر مو شریک کور مو ودان ښه وخت ولرئ آباد او ښه خپرونه السلام علیکم ډېره زیاته مننه ول خان ورو اړیکه نیولې وه ویلې چې زموږ د لارې یوه ستونزه ده نو طبعا رښتیا هم دغه مشکلات ستونزې ډېرې دي ډېری داسې سیمې دي چې هلته لارې سمې نه دي او کله خو چې باران کېږي ورښت کېږي نو هلته اوبه هم ډنډ کېږي او تر څنګ د دې د خلکو لپاره تګ راتګ ستونزه اوسي او هغه کسان چې بیړنی کار لري او تر څنګ دې هم ناروغان اوسي د هغوی لپاره خو بیخي ستونزه ده نو په دې هیله چې مسؤلین دغه مسایلو ته پام وکړي او اقدامات وکړي تر څو زموږ هېوادوال اسوده او ارامه اوسي درنو لیدونکو په همدغه غږیږو چې بې پروایي کول په ژوند کې کومې ستونزې راولاړوي یو ډول هغه بې پروایي ده چې انسان په خپل ژوند کې کوي دا چې خپله انسان ته کومې ستونزې ولاړوي یو ډول هغه بې پروایي چې په کورنۍ اړیکو کې کېږي او د کورنۍ اړیکو هغه رنګ کمرنګه کوي نو دغه بې پروایي چې کومه د ځان لپاره کوو نو ځینې کسان دي چې کوم کار ترسره کوي نو د هغه په وخت کې بیا دوی ډېر وخت په خپلو کارونو کې ناغېړي کوي کوم کار چې نن ترسره کېږي هغه سبا ته پرېږدي سبا نه پسې بلې ورځې ته نو همدغه بې پروایي دې ته دا هڅوي چې هغه کارونه وروسته پاتې شي بې پلانه سي او بې پلانه ژوند په دې معنی چې تاسې وخت ضایع کوئ نو کله مو چې وخت ضایع کړه دا په دې معنی چې تاسې خپل ژوند ته ارزښت نه ورکوئ بله اړیکه هم لرو بلې سلام وخت په خیر بلې سلام علیکم وعلیکم سلام وروره څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې سلام علیکم وعلیکم سلام وروره ستاسې غږ موږ ګورو خو دا کوم شورماشور چې در سره ده دا کم کړئ همکارانو ته دې تاسو ټول ته سلامونه ورسېږي مننه وروره کور ودان څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې د لغمان نه مې زنګ ولی کرغۍ ولسوالۍ نه زه خو یو شکایت لرم بار حکومت ته مې دا شکایت کړی دا د ګرمپي تونل کې تاسو ننوځئ غټې غټې کندې دي په کې چې باران شي دا اوبه به ورته ننوځي نور هم دا سړک خرابېږي تباه کېږي او بل چې د دې کابل لاره وګورئ د ګرمپي تونل نه تر پل چرخي پورې دا ټولې تیږې راولېږي دا چارواکي زمونږ د هغه ورسېږي چې دغه تیږو بندوبست وکړي چې په دې لاره باندې راولېږي د ګرمپي تونل خو ټول درځېدلی هره تیږه ته به نن ده او که سبا د هر باران سره زه د ننګرهار پاڅون ته ځم ورته یو ساعت ولاړ یم چې خدای دا تیږې راونه غورځېږي چې که مسلمان ورلاندې نه شي مننه وروره ستاسې ستونزه مو واخیسته او که د خپرونې موضوع په اړه کوم نظر لرئ بې پروایي کول نو مهرباني خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بس دغه پیغام مو زموږ چې باید خلک یې واوري سمه ده وروره کور ودان بندوبست وکړي چې راونغړېږي بارانونه دي مننه خیر اوسئ وروره ښه وخت ولرئ ورو له نیکو احساساتو همداراز ملي احساساتو یې مننه رښتیا هم دغه بې پروایي اړخ لګوي دغې موضوع سره ځینې وخت بې پروایي کول هغه که مسؤلین اوسي هغه که زموږ عامه وګړي اوسي دغه بې پروایي ډېرې ستونزې راولاړوي حتی د انسان ژوند داخلي نو دغه مشکل شته دی او هر وخت چې باران کېږي او هم د واورو په وخت کې دغه غرخوایدنه چې دا څه موده موږ شاهدان یاستو ځینې مالي او ځاني زیانونه یې درلودل په دې هیله چې دغه ستونزې ته هم رسیدګي وشي درنو لیدونکو په دې بله اړیکه هم لرو ښه نو اړیکه پرې نه شي خیر لیدونکو سره به وغږېږو بلې سلام وخت په خیر بلې سلام علیکم وعلیکم سلام وروره څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې عبدالرحمن یم له کوڅني څخه مې اړیکه نیولې ژوندی اوسې وروره د خپرونې موضوع مو اورېدلې واورېدلې مې ده مهرباني وروره که څه نظر پرې لرئ زما نظر دا ده چې موږ باید په خپل ژوند کې هره دقیقه هره ثانیه هر ساعت چې دا باید مسؤلیت پذیر اوسو پکې کله چې موږ یو کار ترسره کوو باید موږ د وخت مطابق ترسره کړو خپل وخت هغه ورکړو کله چې په ژوند کې موږ هره ثانیه تېرېږي د څا په ټک ټک چې کېږي موږ باید د دې دا په ښه لاره استعمال کړو په یوه ښه لاره مصرف کړو دا کار په خپل درس باندې په خپلو ورځنیو کارونو کې باید دا ښه په اسلامي طریقه باندې دا سر ته ورسوو ډېره مننه وروره که څه ویل نور نه لرئ نو تاسو سره به مخه ښه وکړو مخته مخته ښه
ورو ورو خپل نظر شریک کړ. مننه ترې کوو درنو لیدونکو. یو خو مو ویلې چې بې پروایي د هغه څه چې د ځان لپاره موږ کوو. دغه انسانان نه سالم رقابت لري، نه سمه پرېکړه په خپل ژوند کې کولی شي، حتی د خپل مهمې پرېکړې چې د ژوند دي هغه نورو ته پرېږدي او نور هغه ورته کوي. یعنې په تصامیم نیولو کې، په پرېکړې نیولو کې د یو ډول بې پروایي کوي او دغه بې پروایي د دې سبب ګرځېږي چې خپله سم فکر ونه لري. حتی دغه کسان اضطراب لري، ویرې لري له ځینې شیانو څخه چې هغې څخه لرې کېږي. مثلا په ژوند کې د ځینو مسایلو پلي کول او هغه پلانونه کوم کارونه چې دی لري که هغه یې له وس څخه لږ څه لوړ اوسي نو دوی ترې ډډه کوي او ترې شاته کېږي، او یا هم ځینې کارونه چې شته دي د هغوی د ترسره کولو څخه ویره لري، نو هغه که ور په غاړه موسي دا یوې ورځې نه بلې ورځې ته، بلې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږدي. دغه مسایل دي چې یو بې پروا انسان په ژوند کې سم ژوند نه لري او ډېرو ناکامیو سره مخ کېږي. نو ځینې وخت په پرېکړو کولو کې ډېرې بې پروایي کوي چې کوم کار سم دی کوم ناسم دی. په همدې کې دغه بې پروایي د دې سبب ګرځېږي چې هغه ته په ژوند کې زیان او تاوان ووړي. تر څنګ د دې ځینې د کورنۍ غړي دي چې د خپلو اړیکو ترمنځ بې پروایي کوي او دغه ډول باندې د دوی د کورنۍ اړیکې سره خرابېږي او تر څنګ د دې حتی میندې پلرونه د اولادونو په وړاندې بې پروایي کوي چې دغه بې پروایي د دې سبب ګرځېږي چې هغه اولاد یې سالمه روزنه وانخلي نو هغه به ډېر مشکلات ولري، حتی له کور څخه ځي. ځینې کسان موږ لیدلي دي چې کور یې پرېښی دی، ځینې ورونه موږ لیدلي دي چې له کوره څخه خوابدي اوسي، زړه یې بد اوسي. همدغه بې پروایي ده په اړیکو کې. نو بې پروایي ډېرې ستونزې زېږوي. نو په دې هیله چې موږ بې پروا انسان نور نه اوسو. که تر اوسه ووایي نو کوښښ وکړئ چې دغه خوی له ځان څخه لرې کړئ. دغه خوی مو له ډېرو کامیابیو څخه لرې کوي، له ډېرو فرصتونو څخه مو لرې کوي او تاسې یو داسې شخصیت ټولنه کې معرفي کوي چې حتی په ډېرو ځایونو کې چې باید لومړیتوب ولرئ نه درکول کېږي. نو همدا به یې چې له ډېرو فرصتونو څخه به بې برخې یاستئ. بله اړیکه هم لرو. بله سلام، وخت بخیر. خورجانې ښه یې جوړی تکړه یې. سلام علیکم. ډېره زیاته مننه. وعلیکم سلام. وروره څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ حبیب رحمان له ننګرهار نه. ژوندی اوسئ وروره. که د خپرونې موضوع دې اورېدلې اوسي را سره په نظر شریکولی شئ. موضوع خو مې اورېدلې ده خو زه لکه یو مشکلات وایم. مهرباني. مشکلات دغه ده چې دغه تذکرو په هغه کې چې ده دغه تذکرو په هغه کې شپارس مپارس ډېر هغه کېږي. او بل دویمه خبره دا ده دغه د یتیمانو پیسې چې دي دغه رئیس اعظم ویلې او ویلې چې تاسې که دا تذکرې بیومتریک نه کوي او تاسو ته معاش نه حواله کېږي. دلته چې لاړ شي په بیومتریک کې دې لیکي ورو بله چې دی قلم غږ دی دی خط وړکی دی دی عکس نشته دی لاړ شه تایید راوړه. تایید په ځای کې درته وایي چې 1000 روپۍ راکړه، 2000 روپۍ راکړه، 3000 روپۍ راکړه. دغه ډېره غټه ستونزه ده. دغه دولت نه مې دغه غوښتنه ده او دغه مې ارزو ده چې دغه نور عام خلکو غوښې خو خورئ خو دغه د یتیمانو غوښې خو مه خورئ. 2 کاله رئیس جمهوریت وتښتولې پیسې په همدغه بیومتریک باندې ځکه رشوتونه یې پکې غوښته او دا 2 کال د دوی دی چې 6 میاشتې اخیستې دي. دا وارې زنګ وویل او بررسي شوې ده. یعنې که ته چېرته بیومتریک تذکرې جوړې نه کړې دا معاش درته نه حواله کېږي. نو هغه چې کله هغلته لاړ شي دفتر ته وایي د 3 ورځې خو خالي دفتر ته ځه او راځه شپارس خانه بنډل ورته راوړي د شپارسه ولاړي. نو ولاکه په دغه سور باندې زه پوهېږم چې دغه څنګه چل دی. او دویمه خبره دغه د یتیمانو په نامه غریبو په نامه باندې د منطقو ته ناحیو ته پیسې ورکول شي. هغه په داسې خلکو باندې تقسیم شي چې شپارس لري یا هلته ملک ته ورځي، ښځه ورځي ورته ژاړي، زارۍ ورته کوي. هغه نو چې څوک خوښه وه ورته ویلي کړي، چې څوک خوښه نه وه ورته نه ویلي کړي. سمه ده وروره. ستاسې دواړه ستونزې موږ واخیستلې. کور مو ودان. مننه له دې چې شریکې مو کړې. د ورور اړیکه پرې شوه. ډېره مننه ترې کوو خپلې ستونزې شریک کړي او د تذکرو الکترونیکي تذکرو په اخیستنه کې خپل موضوع شریک کړل چې ځینې مشکلات ستونزې لري. بل هغه کوم مرسته چې ویل کېږي هغه مستحق نه رسېږي. نو په دې هیله چې په دغه برخه کې هم بې پروایي ونه شي. درنو لیدونکو د روڼ سهار خپرونه ګورئ په ژوندۍ بڼه ده. له تاسې مننه کوو چې اړیکې مو راسره ونیولې او هغه کسان چې لا هم کوښښ کوي چې اړیکه یې زموږ له خپرونې سره وصل شي وخت لرئ مهرباني اړیکه ونیسئ. او تر څنګ د دې درنو لیدونکو هغه کسان چې بې پروا دي هغه ډېر کم حوصله اوسئ. یعنې کوم کسان چې بې پروایي کوي کم حوصلګي هم ورسره اوسي. همدغه کم حوصلګي د دې سبب کېږي چې خپل کارونه سم سرته ونه رسوي او دوی چې دي خپل وخت بې ځایه
تېروي. یعنې دا چې څوک بې پروا اوسي طبعا هغه وخت یې هم بې ځایه تېرېږي. په هغه مسایل چې ژوند کې ډېر زیات مهم هم دي تاسې هغې په وړاندې بې پروایي مه کوئ. کوښښ به کوو چې یو داسې کس اوسو چې د ژوند هره دقیقه او ثانیه موږ ته مهمه اوسي. نو دا چې وخت بې ځایه تېروو بې پروایي کوو نو یو وخت به چا خبره په ځان خبر هم نه یو. هغه وخت چې باید موږ ترې ګټه اخیستې وای او باید موږ کې د خپل ژوند د سهولت او اسانتیا لپاره او د خپل ژوند د کاروبار د لا ښه پرمختګ لپاره کار کړی وای هغه به مو له لاسه ورکړی اوسي. بل څه ډېر مهم دی درنو لیدونکو چې دغه کسان ځینې وخت ارامه اوسي ځینې وخت نارامه اوسي. دا یوه نښه ده. نو هغه کسان چې بې پروایي کوي ظاهرا ځان ارامه ښیي خو په عموم کې دی ډېره نارامه اوسي. نو طبعا چې د یو کار په وړاندې چې بې پروایي کوي او د هغې نتیجه هم ګورئ نو بیا وروسته له هغې پوهېږي چې باید دا کار ما نه وای کړی. دغه ډول دی چې هغه انسان خپله ذهني ارامتیا لري او هغه ذهني ارام او سکون هم له لاسه ورکوي. نو ژوند داسې یوه لویه سلسله ده درنو لیدونکو چې کیدای شي ډېرو مسایلو سره د وخت په تېرېدو تاسې مخامخ شئ او هغه څه چې تاسو ته ستونزمنه ښکارېده یو وخت هغه به یو وخت وروسته له دې چې هغه تېر شي تاسو ته به ډېر اسانه ښکاري. نو انسان دا همدې سره چې خپل ژوند کې تجربې ترلاسه کړي کوم څه چې تاسې ګورئ په روزمره ژوند کې او هم په کلني ډول باندې نو هغه څه وکړئ چې په تېرو کلونو کې ستاسې لپاره د ناکامۍ په سبب ګرځېدلی و هغه په کامیابۍ بدل کړئ. بدل یې ښه کارونه وټاکئ بدل یې ښه پلانونه وټاکئ بدل یې ښه موخې وټاکئ چې دغه به د دې سبب وګرځېږي چې تاسې به هم خوشحاله اوسئ او خپل هغه چاراطرفه څلور خواو کې مو چې کوم خپل خپلوان دي کورنۍ مو ده هغه به مو هم خوشحاله اوسي. ځینې وخت باید انسان که چېرته خفه کېږي کم حوصله کېږي خپل حوصله له لاسه ورکوي باید هغه کسانو لپاره وجنګېږي کوم چې د تر شا ملاتړ یې کوي د خپل اولادونو لپاره د خپل مور و پلار لپاره خویندو ورونو لپاره د خپلې کورنۍ لپاره او د خپلو هغو ملګرو لپاره چې ستاسې کامیابي غواړي ستاسې په پرمختګ باندې خوشحالېږي نو د دغې لپاره باید موږ وجنګېږو. ژوند په خپله مبارزه ده هېڅکله مه ناهیلې کېږئ. دا مو وایي چې کیدای شي یو کار یوه غلطي یا یوه اشتباه ستاسې د ژوند د خوښیو د پای ټکی اوسي. نه هر کله تاسې کولی شئ چې یوه ننګونه یوه د ژوند یوه بده پیښه مو د ژوند یوه ستونزه او مشکل مو په بله لاره باندې حل کړئ او له هغه څخه د یو فرصت په توګه ګټه واخلئ. ځینې وخت خلک چې له ستونزو سره مخامخ کېږي نو وایي چې والا ما ته دا ستونزه راپېښه شوه ما داسې وکړل ما هغسې وکړل افسوس کوي او تر څنګ د دې په همدغه افسوس او په همدغه ویر باندې خپل راتلونکی ښه ژوند او حال ښه ژوند هم خرابوي. څه چې تېر سو هغې پسې مه ګرځېږئ د خپل حال او هغه څه کې چې اوسېږئ تاسې د هغه غم وخورئ. کوښښ وکړئ چې ژوند ته مو سهولتونه رامنځته کړئ کوښښ وکړئ چې فکري ارامتیا ترلاسه کړئ کوښښ وکړئ چې خپلو کورنۍ سره ښې اړیکې وپالئ او تر څنګ د دې کوښښ وکړئ چې ښه ملګري ولرئ. د ژوند د ښه پرمخ بیولو لپاره تاسې کولی شئ د ژوند په لومړۍ دایره او په لومړۍ کړۍ کې هغه کسان وټاکئ چې تاسو ته ښې مشورې درکوي ستاسې په پرمختګ خوشحالېږي او تر څنګ د دې تاسو سره بخیلي نه کوي ستاسې ښه غواړي نو په دې ډول به تاسې وکولی شئ چې ښه ژوند ولرئ. خو که تاسې د ژوند په دغه لومړۍ کړۍ کې د انسانانو په ټاکنه کې غلطي وکړله نو همدا به چې تاسې به هم ښه فرصتونه له لاسه ورکړئ او هم به مو هغه پرمختګ له لاسه ورکړئ او تر څنګ دې چې دا دواړه له لاسه ورکړئ برعکس د دې به مو وخت هم ضایع شوی اوسي او همداراز یو افسرده یو خفګان کوونکی انسان به اوسئ. نو له دغه مسایلو څخه به لرې ګرځو درنو لیدونکو همیشه په ټاکنه کې مو دقت وکړئ بې پروایي مو په اړیکو کې کوئ مو په کاروبار کې کوئ مو په کوم پلان کې کوئ. ځینې کسان دي چې یو موخه ټاکي خو هغې کې نه ګوري چې دا لاسته راوړلی شي نه شي راوړلی که چېرته ایران وړي کومې ستونزې ورته پېښېږي خپل وخت پرې ضایع کوي دې ته هم پام نه کوي او تر څنګ د دې ته هم پام نه کوي چې د دې ګټې څه دي د دې تاوانونه څه دي او کومې ستونزې به په راتلونکي ورته راپېښې شي. کله چې یو څه ټاکئ نو کوښښ وکړئ چې دغه ټول اړخونه یې وسنجوئ نو په دې سره به تاسې یو بریالی شخص اوسئ. هېڅوک هم بریالي نه دي پیدا شوي هېڅوک هم داسې نه دي چې د ژوند ټول سهولتونه ورسره اوسي او هغه له هر څه پوره اوسي داسې کس موږ نه دی لیدلی. خو هر انسان د خپلې موخې او د خپل پلان او د خپل اهدافو په ټاکلو سره چې هغه ښه اهداف او ښه موخې ولري او تر څنګ د زیار او زحمت وباسي همدا دی چې هغه ورو ورو قدم په قدم چې خبره زینه په زینه مخ ته ځي او هغه خپلو غوښتنو ته رسېږي. نو که چېرته تاسې ووایئ چې هر څه باید په یو وخت کې وسي هم باید هر څه لاسته راوړئ دا ناممکنه خبره ده. د یو څه د لاسته راوړلو لپاره باید ځینې تاوانونه هم تاسې ومنئ. خلک څنګه وایي چې که نه ګټه په تاوان کېږي نو خیر دی دا کوم تاوان یې همدغه وخت دی چې تاسې ضایع کوئ. نو دې لپاره چې وخت په یو موضوع ضایع کوئ کوښښ وکړئ چې یو ښه موضوع یو ښه موخه ځان ته وټاکئ تر څو د هغې لاسته راوړلو وروسته تاسې وپوهېږئ که هغه وخت مې ضایع هم شو نو ارزي ده په دې باندې. بله اړیکه هم لرو. بله سلام وخت په خیر.
بله بله سلام وخت په خیر. څوک او له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ الو غږ مو اورو وروره. سلام علیکم. وعلیکم سلام. سهار مو په خیر. څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ الو زموږ سلامونه ومنئ. بله ستاسې غږ لرو وروره. ښه اړیکه پرې شوه. د ورور غږ موږ اورېدو خو فکر کوم چې زموږ غږ یې نه اورېده. ځینې وخت د شبکو ستونزه خو ځینې وخت د ناسم ځای ټاکنه اوسي. نو کوښښ وکړئ چې سم ځای وټاکئ، غلمغال در سره نه اوسي، د ټلویزیون غږ مو هم ښکته کړئ او فکر مو اړیکې ته اوسي. نو هغه چې اوکې شوه ځواب ورکړئ، موږ سره خبرې وکړئ، خپل نظر هم کولی شئ په موضوع شریک کړئ او د خپلې سیمې شته ستونزې هم موږ سره شریک کړئ. درنو لیدونکو د روڼ سهار خپرونه ګورئ تاسې په ژوندۍ بڼه. نو په دې هیله چې تر دې دمه مو راسره لیدلي اوسي. بله اړیکه هم لرو. بلې سلام وخت په خیر. بلې سلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک او له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ له خورې ښه جوړه خیر یې. ژوندی اوسئ مننه. کور مو ودان. څوک؟ له بغلان په لوکومري نه در سره په اړیکه کې یم. ښه وروره پیل کې مو د راډیو غږ دی که د ټلویزیون غږ دی دا ټیټ کړئ. وروسته له هغې به په موضوع هم را سره وغږېږئ. الو وروره زموږ غږ اورئ؟ اورې؟ زه ستاسې غږ اورم. بلې خورې دغه مشکل ده په لوکومري له دغه نه له بلاکو نه تر د لوکومري څخه له بلاکو نه تر شمشېره پورې دلته دغه سړکونه ډېر خراب وو، د جنګو له وجې نه خراب شو. دغه یې په یوه دغه مخ پرې واچول، هغه واوښتل، نور تیر پرې واچوو، دغه لارې ډېرې بندې شولې، بېرته یې کلیر کړه. هغه اوس 3 میاشتې نږدې تېرې شوي چې بېرته خراب شو. زه نه پوهېږم چې دا ولې داسې کېږي، دې ته څوک توجه نه کوي، څه چې دغه چا پسې په ټیکه ورکړې ده دې سړي نه څوک پوښتنه نه کوي. دا خو د ملت پیسې پرې مصرفېږي، په دغه باندې ډېره غټې پیسې پرې لاړلې. اوس دا سړک بېرته وړاندې ویجاړ پروت ده. نو 3 میاشتې وتلي دي چې جوړ شو او بېرته اوس خراب شو. تاسې دغه دې میډیا والا باید له دې خلکو پوښتنه وکړي د چارواکو نه دا سړک ولې داسې شو. صحیح دی وروره. او که د موضوع په اړه هم کوم نظر لرئ مهرباني وخت لرئ. بس نور نه لرم. کور ودان مخې ته ښه ورور چې اړیکه نیولې وه نو د پلخمري څخه ویل چې دلته سایه وښودله چې سړکونه یې جوړ شوي وو خو سم مواد پکې نه وو کارول شوي، بیرته خراب شوي دي. نو داسې ستونزې ځینې وخت نورې هم رامنځته شوي دي چې دغه لارې کار پرې شوی اوسي، مصرف پرې شوی اوسي، مصرف یې ډېر اخیستل شوی وي خو مواد پکې سم نه وي کارول شوي. دا هم یو ډول بې پروایي ده چې موږ په خپلو کارونو کې کوو. نو د هر څه پوښتنه کېږي، حرام به هېڅکله نه خورئ، د حرامو ګټه، د حرامو خوراک هغه مال اوسي هغه بل هر څه اوسي، بیا بالخصوص د بل بنده. نو دا ډېرې زیاته ګناه لري او تر څنګ د دې که نن نه سو سبا او که سبا نه سو کال او که دا دنیا کې نه شو په هغې دنیا به حتما سزا ګوري. درنو لیدونکو تل باید کوښښ وکړو چې له خپلو وړتیاو خبر اوسو. یو انسان چې کله له خپلې وړتیا خبر اوسي چې په فلاني کار کې یا په فلاني موضوع کې زه برلاسه یم، نو هغه وخت به تاسې وکولی شئ چې یو کامیابه انسان اوسئ. تر څنګ د دې خپلې نیمګړتیاوې هم وګورئ، کوښښ وکړئ چې هغه هم در سره پوره کړئ. نو هر یو به یې له ځانه پیلوو، هېڅ یو انسان پوره نه دی. په دې باید موږ ډاډه اوسو. که هوس د دې خورو یا هم په دې باندې فکر کوو چې فلانی ډېر مخکې دی، ښه ژوند لري، ارام اسوده ژوند لري، زه یې نه لرم. نه، یو انسان که یو څه ولري هغه بل هغه نه لري، که هغه دا ولري هغه بل څه نه لري. نو په خپل شته حالت باید شکرګزاره اوسو، خو داسې هم نه چې همیشه په همغه حالت باید اوسو. تل باید کوښښ وکړو چې په خپل ژوند کې نوښت ولرو، یو مثبت نوښت. نو په دغه سره به تاسې هم خپله کورنۍ خوشحاله کړي اوسئ، هم هغه کسان چې تاسو ته یې تمې دي، او هم به خپل ژوند کې تاسې خوښ اوسئ او خپل هغه کوم سهولتونه، کوم فکر چې لرئ هغه به مو تطبیق کړی اوسي او کوم عمل چې مو کړی دی د هغې ثمره به هم وګورئ. درنو لیدونکو خپرونه مو دوام لري. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، یو ځل بیا مو سهار په خیر. ډېره مننه کوو چې تر دې دمه مو راسره ملتیا کړې. د خپرونې په دې برخه کې په یوه اړینه موضوع غږیږو. مېلمه راسره په خپرونه کې شته دی ښاغلی ډاکټر صاحب ایمل صافی دی چې ورسره به په شخصیتي اختلالاتو غږیږو. دا چې شخصیت خپله څه دی، اختلال څه دی، ولې شخصیتي اختلالات رامنځته کېږي، کوم ډولونه لري، هغه کسان چې پرې اخته دي څنګه ترې کولی شي ځان وژغوري او کوم کسان چې نه دي څنګه کولی شي تر ځان وساتي.
آیا علاج لري که نه لري؟ څوک چې شخصیتي اختلال لري کولی شي ځان ترې وژغوري او که نه په همدغه موضوعاتو به غږېږو ورسره تاسې هم څوک بلتیا وکړئ. بلکې به ډاکټر صاحب سره ستړي مه شئ وکړو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. مننه، تاسې هم ستړي مه شئ، ستاسې دې هم سهار په خیر وي. کورودان ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب لومړی به همدغه شخصیت او اختلال راواخلو چې شخصیت څه دی او اختلال څه ته وایي. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو ته همدارنګه یو ځل بیا تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه. خدای دې وکړي چې دا سهار یې ښه په خوشحالۍ سره پیل کړی او چون په هیواد کې ورښتونه دي، بارانونه دي، موږ یې په نیک فال نیسو. الله پاک دې وکړي چې زموږ هیوادوال د دغه سیلابونو نه په امان کې پاتې شي او هغه کسان چې کورونه یې د سیند د غاړې سره نږدې دي، هغه ځایونه چې پای کې اوبه ډېرې راځي، کوشش دې وکړي چې امن ځایونو ته ځان انتقال کړي، ځکه چې په دې اړوند باندې زیات خبرداری هم ورکړل شوې د حوادثو د وزارت د خوا نه. خو بیا هم موږ یو ضروري ګڼو چې دغه سیلاب هم ډېره یو خرابه پدیده ده. متاسفانه زموږ د هیواد زیات ولایتونه اوس مواجه دي. خدای دغه څپه په خیر تېره کړي. راځو موږ خپل بحث ته. د ساده به ووایم د انسان کړه وړه خصوصیات، رفتارونه او هغه خوی او خصلت چې ساده ووایو هغه داسې وي چې هر انسان دغه خصوصیتونه لري، ځانګړنې لري. د دغه ځانګړنو په اساس روابط تنظیمیږي، بین الفردي روابط، اجتماعي روابط، مسؤلیتونه، خلکو سره راشه درشه. وایي که دغه رفتارونه، دغه فکرونه او دغه خصوصیتونه او دغه کړه وړه که د ټولنې د اصولو د اساساتو سره په تطابق کې وي، یعنې د هغې سره موازي وي، مساوي وي او هغې سره اړخ ولګوي، موږ وایو چې دغه شخص تقریبا نارمل شخصیت دی. شخصیت په خپله د پرسونا یا پرسونالیټي یا چې ورته وایي د پرسونا نه اخیستل شوی یو لاتین لغات دی. پخوا به په یونان کې دغه د سټیج په سر به چې دا نمایش کېده، نمایشنامې یا ډرامې به خپرېدلې او نو یو کس به په څو رولونو کې کار کوو. مثلا یو رول به د نارینه رول لوبه او بل طرف به د ښځینه رول لوبه. دغه پرسونا اصلا ماسک ته وایي. دغه ماسک به اچوو او دې باندې به دغه مختلف رولونه لوبول، هم به د نر رول لوبه، هم د ښځې. یعنې د نارینه خصوصیات به هم د ځانه ښکاره کول او به د ښځینه په دې خاطر چې هغه ډرامه سرته ورسوي. نو په دې خاطر دا نوم دې ته ایښودل شوی چې پرسونالټي. نو ساده ووایم چې دغه زموږ کړه وړه دي، زموږ روابط دي، زموږ خوی خصلتونه دي، زموږ رفتارونه دي چې کوم بین الفردي ارتباطات او اړیکې تنظیموي، اجتماعي ارتباطات او اړیکې تنظیموي، دې ته پرسونالټي یا شخصیت وایي. بیا یې تکرارومه که دی د ټولنې د اصولو او د ټولنې د قوانینو سره موافق وي، تطابق کې وي او هغه شخص چې دی په ډېرو مواردو کې د ځان نه نرمښت ښکاره کوي. په بعضې موضوعاتو کې یو ډنډه یا سرسخته نه وي. یو تعداد کسان وي چې ډېر سرسخته وي، د خپلې خبرې نه هېڅ نه تېرېږي. نو دغلته فلیکسیبلیټي یا تېرېدنه یا ګذشت چې موږ ورته وایو او نرمښت چې ورته وایو په خپلو رفتارونو کې، په خپلو گفتارونو کې، په خپلو فکرونو کې، په خپلو روابطو کې دا باید ولرو. که چېرته دا ونه لرو د ټولنې د اساساتو اصوصو په ټکر کې راځو، بین الفردي اړیکې زموږ خرابېږي او هغه زموږ اجتماعي روابط هم صدمه ویني او خپل مسؤلیتونه په ښه توګه سرته نشو رسولی. ډاکټر صاحب نو دې ته بیا شخصیتي اختلال ویلی شو که نه هغه بېل تعریف لري؟ بلې موږ ویلې چې که چېرته دغه خصوصیات او دا کړنې زموږ د ټولنې د اساساتو مطابق وي، ټولنې منلې، د قوانینو مطابق وي، د اصولو مطابق وي او په دې کې نرمښت لره، فلیکسیبلیټي هم لرله، تېرېدنه هم لرله، په خپله خبره باندې نه ودرېدلو، یوازې د نورو خلکو مشورې هم منلې او ارتباطات هم ساتل، نو دا دی چې دا نارمل شخصیت دی. که چېرته همدغه خبرې داسې وي چې د ټولنې د اصولو خلاف وي، د فرهنګ خلاف وي، د کلچر خلاف وي او د اساساتو او قوانینو خلاف وي او ټکر یې رامنځته کوو، په ټکر په نتیجه کې بین الفردي اړیکې ړنګېدې، اجتماعي روابط خرابېدل او مسؤلیتونه هم خرابۍ طرف ته تلل. هم په مکتب کې مشکلات پیدا کېدل، هم په مدرسه کې مشکلات پیدا کېدل، هم په کلي کور کې مشکلات پیدا کېدل، هم په کورنۍ کې مشکلات پیدا کېدل او بالاخره په ټولیزه توګه کویم په ټولنه کې مشکلات پیدا کېدل. نو دا د دغه مسایلو په نتیجه کې دې ته به موږ ویلی شو چې دا شخص په شخصیتي اختلالاتو اخته دی چې مختلف انواوې د شخصیتي اختلالاتو دي او مختلف شکلونه لري
او مختلفې نښې نښانې لري. ډاکټر صاحب اوس که دا مو ووایي چې یو انسان هېڅکله هم نه غواړي چې په منفي طرف لاړ شي، خو ځینې وخت ځینې عوامل یې ځینې اسباب یې چې دې ته اړ کېږي چې هغسې یو شخص ترې جوړ شي. ولې یو کس په شخصیتي اختلال اخته کېږي؟ بلې زه غواړم ډېر جالب بحث دی. اوله مخکې چې په عواملو باندې بحث وکړم دا نښې نښانې به لږ تشریح کړم ځکه ډېر لږ اوږد دی، بیا بټۍ موږ سره کم پاتې شي که نه. عوامل هم لږ ډېر زیات دي، خو ما مخکې عرض وکړه چې مختلف شکلونه لري. دا سایکاټري علما یا د سایکالوجي عالمانو د په څو برخو تقسیم کړی، تقریبا په 3 ګروپونو یې تقسیم کړی. په هر ګروپ کې مختلف د 3 نه تر 4 پورې شخصیتي اختلالات شامل دي چې اول د A ګروپ دی. په A ګروپ کې هغه شخصیتونه دي چې عجیب او غریب رفتارونه د ځان ښکاره کوي او چې نورې ټولنې ته داسې عجیب غوندې وي. اول شکل یې د پارانوید شخصیت ورته وایي یا شکمن شخصیت. دا داسې کسان وي چې دغه خصوصیات د داسې وي چې همیشه شک کوي، بدګماني کوي، په چا باندې باور نه کوي، د نورو خلکو مثبت رفتارونه منفي تلقي کوي، فکر کوي چې د زما په مقابل کې منفي حرکت کوي، دا کس ما ته صدمه رسوي، دا کس چې ما سره صمیمیت کوي یا ما ته احترام کوي، د دې شاته د کوم هدف نغښتی دی. د همیشه د خپلې مېرمنې سره په جنجال کې وي، په خپلې مېرمنې باندې شک کوي، بدګماني کوي. یو دا چې پارانوید سکیزوفرینیا ورته وایي، هغه بل هغه ډېر شدید دی نسبت د دې نه، خو دا شخصیتي اختلال داسې دی چې دی همیشه شک کوي، وایي چې دا مېرمن ما سره خیانت کوي یا دا دوست ما سره خیانت کوي یا دا نور چې کوم کار کوي زما د تمسخر دپاره کوي، غواړي چې ما رشخند کړي، دا چې دا خپله یې د ستونزه وي، در حال کې چې دی خپله ستونزه لري. هغه اطرافیان داسې نه وي، د سره کټو کټه کالم کوي، دی جدي تلقي کوي، په خپلو اطرافیانو شک کوي، بالخصوص په مېرمنه باندې، د کورنۍ په غړو باندې. په نتیجه کې بین الفردي روابط خرابېږي. دا د دایمي خصوصیات دي او په خپله خبره ولاړ وي، د خپلې خبرې نه شاته نه ځي. موږ وایو چې انفلیکسیبلیټي چې ورته وایي که نه، نرمښت دی نه لري، ګذشت دی نه لري، شاته تګ دی نه لري. دی وایي زموږ صحیح، دا نور خلک چې دا ناجوړه دي. د ټولو خلکو رفتارونه مرضي تلقي کوي، وایي دا زموږ اطرافیان څوک دي دا ما سره ضد لري، غواړي چې ما تخریب کړي، د ما نه سوء استفاده وکړي. دی همیشه په شک کې واقع کېږي، د دوستان نشي پیدا کولی، ځکه دی چې په هر ځای کې وي هغلته مشکلات رامنځته کېږي. ځکه که څوک په چا باندې دوامدار شک وکړي، که د کورنۍ په غړو باندې وي، که په ورونو باندې وي، که په خپلو ملګرو باندې وي، که په همکارانو باندې وي، نو هغه به څوک نه مني، ځکه دلته یو ټکر رامنځته کېږي، یوازې کېږي. او دا هغه خصوصیت سره دوامداره توګه. بل د سکیزوید دی، لیون ډوله حالت دی. دا داسې دی چې دا هم عجیب و غریب رفتارونه لري او د دې تر څنګ د انزوا طلبي خوښوي. په احساساتي مسایلو کې ډېر زیات اشتراک نه کوي. هغلته چې د عاطفي مسایل وي، هغلته چې تفریحي مسایل وي، هغلته چې د خلکو سره راشه درشه وي، د هېڅ نه خوښوي. د خلکو نه دی هم تقریبا دغه د لیونتوب غوندې حالت دی، یعنې یوازېوالی او ګوښهوالی او د خلکو باندې ډېر زیات باور دی هم نه کوي. دا همیشه غواړي چې یوازې اوسي، فعالیتونه مې یوازې انتخابوي. بل د سکیزوټایپل په نامه باندې یادېږي. زه به لږ لږ زر ووایم، دا خو ډېر زیات نښې نښانې لري. سکیزوټایپل به یې داسې دی چې بر علاوه د دې نه چې لیون ډوله فکرونه لري، انزوا طلبي لري، درونګرا وي، په ځان کې غرق وي، او بل میجیک ټاټ لري یا جادویي تفکر لري. دکې چې کوم خیال راځي، هر انسان خیال بافي لري، خو بیا فکر کوي دا زما خیالات د تطبیق وړ نه دي یا عملي جنبه نه لري. دغه ناروغان وایي چې زما دا خیالات چې کوم یو زه لرمه، دغه اضافي خیالات شپږم حس نه دی خبرې کوي، او تلپتي ورته وایي که نه، دا داسې جادویي فکر لري. دغه خیالات چې کوم یو دي په ذهن کې ګرځي، دا وایي چې دا به عملي کېږي خو هغه نه عملي کېږي. دا تقریبا لیونتوب ته بیخي ډېر نږدې شخصیتي اختلال دی. بل دا 3 ډوله دي. دا 3 ډوله د A ګروپ د A ګروپ دی. په B ګروپ کې بیا یو ډول اختلالات چې انټي سوشل پرسونالټي ته وایي، دا ډېر مهم دی، دې ته به دقت کوو. یو تعداد داسې کسان وي چې ډېره نرمه ژبه لري، ډېر دوستان ځان ته کوشش کوي چې جلب وکړي او ډېر ملګرتوب پالي، خو ملګرتوب د شاته د خپل اهداف پراته وي. دی د خپل اقتصادي منابعو او منافعو د لاسته راوړلو په خاطر باندې دغه دوستی کوي. د دوی دوستی صادقانه نه وي، بلې همیشه دروغ وایي، فریب کوي، چل کوي، غلا کوي، خیانت کوي، جنسي تجاوز کوي، جنایي کړنې کوي، غلا کوي، او همیشه دپاره دی غواړي چې خپل هغه ملګری، هغه دوست چې کوم دی ملګری نیولی، هغه اصلا ملګری نه وي، هغه د خپل هدف دپاره نیولی په نرمه ژبه باندې. دی ډېر چالاک کوي. په لومړي قدم کې خلک ډېر غولیږي، قرضونه کوي ډېر زیات، دوکې کوي ډېرې زیاتې، چل کوي، او کله چې
څوک د دې غوښتنو مخالف واقع شي هغه قرباني کوي، هغه له منځه وړي، حتی په هغې د وژلو کوشش کوي. تقریبا 15 سلنه کسان چې په زندانونو کې د جنایي کړنو په اساس باندې بندیان دي دا انټي سوشل پرسونالټي دي، یا د ټولنې ضد شخصیت. د ټولنې قوانین، موازین او اساسات دا په پښو لاندې کوي. شرعي قوانین، اسلامي قوانین، مدني او وضعي قوانین، هر څه چې دي د دې په مقابل کې دی بې پروا دي او مسؤلیت هم نه اخلي او پښیماني هم نه لري. دا د دې رفتارونه دي. زه ګرانو هیوادوالو ته وایم که داسې څوک وي چې تاسې سره دفتن د دوستۍ د لارې نه مخې ته راځي، موږ به په ټولو خلکو بدګماني نه کوو. اماده رفتار داسې وي چې ډېر صمیمیت نه کار اخلي، تاسې باید انډایرکټلی یا غیر مستقیم ډول باندې د فوکس او نظارت لاندې ونیسئ چې دې څه هدف لري. دغه خلک خپل نفر نه ډېره سخته استفاده کوي متاسفانه، او زیاتره ما مخکې عرض چې 15 سلنه د جنایي کړنو والام دی دي. بلې چې دی بارډر لاین پرسونالټي دی یا مرزي شخصیت، سرحدي شخصیت. دا داسې وي چې د سایکوټیک یا جنون ډوله علایمو او همدارنګه د اضطرابي علایمو ترمنځ قرار لري. دی ډېر زیات دوستان نیسي خو ډېر زر یې د لاسه ورکوي. یو نفر نن ډېر زیات دوست دی، ډېر زیات دوستانو پسې ګرځي، اما سبا د هغې په مقابل کې ډېر زیات د خصومت او خشونت نه کار اخلي. بلې دی هم داسې یو مایکرو سایکوټیک یا کوچنی لیونتوب دی ته وایي. دی ډېر زیات پرخاشګري کوي، دی ډېر زیات تاوتریخوالی کوي، دی ډېر زیات منازعې کوي، ډېر زیات مشاجرې کوي، جنجالونه رامنځته کوي. دې ته بارډرلاین پرسونالټي یا سرحدي شخصیت وایي. بل دی نمایشي شخصیت دی. یو تعداد کسان داسې وي چې ډېر زیات راستۍ، ډېر زیات فیشن کوي، ډېر زیات لوکس ځان ساتي. یو خو هغه سلیقه ده، هغه نارمل یو څه دي. یو داسې چې دی زیات کوشش کوي چې دغه سلیقه وساتي او نور خلک دې ته توجه وکړي، دی تمجید کړي، د دی نه تعریف وکړي، دی احساساتي برخورد کوي، دی خپل ځان نمایش کوي. دې ته نمایشي شخصیت وایي، هیسټوریک پرسونالټي. همیشه غواړي چې په هر ځای کې د دی صفت وشي، هر ځای کې دی مقدم وي، هر ځای کې ته توجه وي، مایکونه ورته ډېر وي. مثلا د ده په رابطه خلک خبرې وکړي او دی همیشه ځان داسې لوکس لباسونه اخلي، قیمتي لباسونه اغوندي او ځان ډېر اصلا غواړي چې مطرح کړي په ټولنه کې. کله چې دې ته توجه نه کېږي او یا د نظر نه لرې کېږي یا په انګلیسي اصطلاح ته اګنور وایي، اګنور کېږي، دی بیا تقابل کوي، دا خلکو سره جنجال رامنځته کوي. دا د ده دایمي خصوصیات دي. بل ډول چې په ځان مین شخصیت دی، نارسیسسټیک پرسونالټي ده. دا پوک شخصیت موږ ورته وایو. د ځان نه همیشه راځي او دی غواړي چې ټول خلک دته احترام وکړي، ټول خلک د ده خبره باید ومني، هیڅ په ده کې غلطي نشته، ټول غلطي په نورو خلکو کې ده. دا باید همیشه اول وي او ټول خلک اصلاح کړي او د انتقاد لاندې ونیسي، اما په خپله هیڅ کله انتقاد نه مني. کله چې د انتقاد سره مواجه کېږي، کله چې د کړو وړو مخه نیول کېږي، د شدید تقابل د ځان ښکاره کوي. دې ته په ځان مین شخصیت وایي. موږ تاسې پوک شخصیت ورته وایو. هیڅ کله دی لومړی سلام نه اچوي. که تاسې متوجه سئ همیشه دپاره نور خلک باید دې ته سلام واچوي او دته کته پورته شي. دا دغه بي ګروپ. په سی ګروپ کې اضطرابي شخصیتونه دي یا ډارن شخصیتونه دي چې زه ته ووایم. یو دا چې اوایډنټ پرسونالټي ورته وایي، د ټولنې نه تښتېدونکی شخصیت. دی نور څه نه لري، دی همیشه اجتماع نه خوښوي، د خلکو سره رابطه نه خوښوي، یوازې فعالیت کوي، مخې ته وړي او په شپه کې دی کار ډېر خوښوي نسبت د ورځې نه. د ګروپ کار نه خوښوي، انفرادي کار ډېر خوښوي او اجتماعي روابط ډېر کم وي. دی ډېر کم دوستان لري او هیڅ چا سره ارتباطات په اسانۍ باندې نه پالي. غواړي هر څه یوازې خپله وکړي، یوازې هر څه وکړي. د ټولنې نه تښتېدونکی شخصیت. بل دی ټولنې پورې وابسته یا تړلی شخصیت. موږ او تاسې د چپلوسان هم ورته وایو که نه. دی همیشه د نورو شاته پټ پټ ځي، یوازې فعالیت نشي کولی، تصمیم ګیریان یوازې نشي کولی، همیشه غلامانه ذهنیت لري، همیشه غلام وي، تابع وي د بل. دغه چې کوم یو دی دا ډیپنډنټ پرسونالټي یا وابسته یا تړلی شخصیت ورته وایي. د نورو د تاثیر لاندې همیشه د دې نه زیاته سوء استفاده کېږي. هغه انټي سوشل سره که مواجه شي، هغه ضد د اجتماع شخصیت بیا د ده نه ډېره غټه استفاده کوي د خپلو منافعو په خاطر باندې، ځکه دی ځان نه دفاع نشي کولی. بل ډول دی وسواسي شخصیت ورته وایي. وسواسي بیا داسې وي چې نور نه هر کار کې وسوسه لري، وایي چې دا کار باید ټول ما کړی وی. مثلا دی په یو دفتر کې امیر دی یا په کورنۍ کې مشر دی یا په یو ټولنه کې مشر ټاکل شوی دی. دا جزوي کارونه هم ټول خپله کوي، هېڅ چاته یې نه ورکوي چې کار یې وشي. همیشه نور انتقادوي، خپل زیر دس خلک چې د فشار لاندې ساتي. د قوانینو ډېر سخت تابع او متي وي. که دی په شعبه کې رئیس وي یا په یو اداره کې مشر وي،
پرسونل د ده نه 2 پوځې ته راځي ځکه دی په جزویاتو باندې ډېر پابندي کوي فشار ډېر واردوي پرسونل تهدید لاندې شي او ټول فعالیتونه په خپله نفع سرخوي نو دغې ته وابسته شخصیت وایي نو دغې ته تقریبا دغه چې موږ یادونه یې وکړله دغه 10 شخصیت چې کوم یو دي دا مرضي شخصیت دی یو ډول 2 ډوله نور دي چې هغې ته مثلا سادس شخصیت او مازوخیست شخصیت چې ځان ته هم صدمه رسوي او بل ته هم صدمه رسوي او یا د سادو مازوخیزم ورته وایي هغه هم پکې هم شامل کړي دي تقریبا وایي چې دا هم دغه شخصیتي اختلالاتو کې راځي نو دغه انواوې دي مختلفې دغه خصوصیات د دوی د ابتدا نه شکل نیسي او ورو انکشاف کوي او کله چې د ځوانۍ مرحلې 13 کلنۍ ته رسیږي دا فکس کیږي تثبیت کیږي او بیا دا د خصوصیات هم کانکریټي پاتې کیږي متاسفانه او بلې تر اخره پورې بیا وروسته د زړښت په عمر کې وایي چې یو څه اندازه کموالی بعضې شیانو کې راځي خو د ځوانۍ عمر د فعالیتونو عمر د خرابۍ سره مخ کیږي او بلې اجتماعي روابط خرابېږي جنګ و جګړې رامنځته کیږي ځکه داسې څوک نه مني که نه چې ټولې خبرې خپلې کوي موږ چې په ټولنه کې اوسېږو مخکې عرض وکړو چې یو بل سره تېرېدنه ولرو یو د بل نه اورېدنه ولرو یو بل اکسپټ کړو قبول یې کړو همیشه دپاره په خپله خبره مین نه اوسو همیشه ونه وایو چې دا زما خبره صحیح ده همیشه شورا ته باید راجع شو دا شورا مخالف خلک دی دا وایي هر څه زه یم همدا زما خصوصیات دي او زما په مقابل کې چې ټولنه کې څوک قرار لري دا ناجوړه دي او دا یې هغه شکلونه وو عواملو چې تا مخکې سوال وکړو اوس په عواملو وغږېږو په لاندې کې ډاکټر صاحب چې کوم عوامل دي چې یو کس نه چې سم شخصیت هم ولري دغسې ستونزې ورته رامنځته کېږي بلې یو خو داسې ده چې شخصیت خو د ابتدا نه شکل نیسي ما مخکې ویل عوامل ډېر دي جینیټیکي ارثي عوامل دي کسان چې په کورنۍ کې مشران بیولوژیکي خپلوان مور پلار دا ولري دا پکې رول لري محیط پکې ډېر رول لري مور پکې ډېر رول لري د روان د انکشاف په مراحلو کې چې کله زموږ جسم لویږي همداسې روان هم لویږي که په دغه ځای کې فشار موجود وي تشدد موجود وي تاوتریخوالی موجود وي د مور و پلار ترمنځ ارتباطات خراب وي مور و پلار د نشهیي توکو نه استفاده وکړي مور و پلار ډکټاټور مابانه برخورد وکړي تهدید کړي ماشومان یا هم په شخصیتي اختلالات وخته کیږي او یا دا چې د ماشومانو سره افراطي مینه وکړي ډېره زیاته مینه ورسره وکړي چې هغه یو وابسته شخصیت یو تړلی شخصیت دا رامنځته شي دا هم صحیح نه دی او یو هغه ده چې بې تفاوته پاتې شي چې بې تفاوته د خپل اولاد په مقابل کې پاتې شي د هغې د تربیې په ارتباط کې د روان د انکشاف په ارتباط کې بې پروا پاتې شي صرف ډوډۍ راوړي او وایي چې یو نور پوښتنه ونه کړي هغه مور پلار چې د ماشومانو سره دروغ وایي ماشومان دروغو ته هڅوي دا وروسته کېدلی شي په دغه شخصیتي اختلالاتو اخته شي چې نو وخت کم دی په دې باندې ډېر بحث شوی همدغه عوامل دي یعنې د مور و پلار کړه وړه ډایرکټلی یا مستقیما ماشوم ته انتقالیږي او په هغې باندې اثر غورځوي د کورنۍ ماحول نه نیولې محیط او چاپیریال دا ټول پکې رول لري او موږ به ټولنې ته یو مرضي یا پتالوجیک شخصیت وړاندې کړی چې دغه پتالوجیک شخصیتونه بیا د ټولنې په ضرر تمامیږي ډاکټر صاحب اوس خو داسې ده چې دا هغه عوامل دي چې ډېری کسان کېدای شي یعنې ونه پوهېږي په دې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله ځینې کور کې مشران دي چې بې پروایي کوي ځینې بیا ډېره سختګیري کوي ځینې بیا دې ته ورته نور عوامل چې تاسو یاد کړل یو کس که غواړي چې البته مور و پلار ځکه دغه له ماشومتوبه یو څه راپیل کېږي اولاد یې ښه شخصیت ولري له دغه څو ډولو اختلالاتو څخه لرې اوسي او په آینده کې نه ځان ته د یو مرضي شخص نه ټولنې ته څنګه کولی شي یو ښه اولاد راوروزي ما په تېرو برنامو کې ویلي یو پلار او مور د ماشوم د جسمي روزنې د هغې د لباس مسؤلیت هم په غاړه لري اما د ټول نه مهمه دا ده چې د روان د روزنې په برخه کې خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه ډېر ورته متوجه شي ځکه دا روان د چې جسم رهبري کوي که زموږ روان سالم و موږ سالمې لار ته رهبري کوي که زموږ روان ناسالم و نو دغه جسم به د خرابۍ په طرف باندې ځي او خرابي به داسې وي چې یوازې ده ته به هم خطر متوجه نه وي ټولنې ته هم مشکلات رامنځته کوي مور و پلار مکلفیت دا دی چې نه افراطي مینه وکړي د ماشوم سره هم د سختۍ سره عادت کړي هم د خوښۍ سره عادت کړي هم مینه ورته ورکړي او هم سختي ورته ور وښیي او هم اصول ورته وښیي او نه دا چې بې تفاوته پاتې شي او نه دا چې تشدد نه ډېر کار واخلي نو هم ډېر صمیمیت باید ونیشي هم تشدد د ماشوم په مقابل کې ونیشي کاملا غیر قابل قبول دی او همدارنګه بې تفاوتي غیر قابل قبول او افراطي مینه چې ډېر زیات مثلا ماشوم موږ پورې وابستګي پیدا کړي همیشه نور پې تمسخر کو
نور وګړي پرې شخند کړو، هر څه چې غواړي هغه ومنل شي او هر څه چې بدون د بلا قید و شرط هغه ومنل شي. نو دغه ماشوم دا دی چې موږ یوازې دی چې موږ ټولنې ته سالم شخصیت به وړاندې کوو، متاسفانه مرضي شخصیت به وړاندې کوو. تعادل باید حفظ شي. تعادل باید حفظ شي. دا ډېر مهمه خبره ده، ځکه په الله پاک هدایت او حکم هم دا شی دی چې تاسو د ټولو امورو وسط انتخابوئ، نه ډېر تفرید کوئ او نه ډېر افراط کوئ په ټولو مسایلو کې. او د ماشوم د روان د انکشاف مرحله دا د مور و پلار یو اساسي مکلفیت دی. موږ باید ماشوم ته واقعي چلونه زده کړو د ژوندانه، نه چې دروغجن چلونه، نه چې فریب راوړونکي چلونه، او نه چې خطرناکه چلونه. بله ډاکټر صاحب، اوس که په دې هم یو څه ووایي چې یو کس یو ډول اختلال لري شخصیتي، دغه کسانو ته څه وینا لري؟ دوی کولی شي ځان کې تغییر راوړي، دوی کولی شي خپل عادت له منځه یوړل سي، او دغه شاوخوا اطراف خلک څومره پکې ونډه لري او خپله څومره کولی شي دغه عادت له منځه یوسي؟ بله، دا اختلالات درملنه لري. خوشبختانه داسې نه ده چې دی لري، اما یو څه ستونزمنه ده، ځکه د ابتدا نه د حالاتو شکل نیولی دی. یو تعداد دوايي درملنې ته اړتیا لري، یو تعداد دا چې هم دوايي درملنه، هم سایکوتراپي یا روان درملنه، ټول انواوې دې ته ضرورت لري. هر څوک د دغه خصوصیاتو خاوند وي او په ځان کې نرمښت نشي راوستلی، یک ډنډه وي، همیشه د جنجالونو سره مواجه وي، همیشه د ټولنې د خوا نه طرد کېږي، د فامیلي د خوا نه، د ملګرو د خوا نه، د کارمندانو د خوا نه، د همکارانو د خوا نه. د کوشش وکړي، فکر دې وکړي چې زه کیدای شي په یو رواني ستونزه یا شخصیتي اختلال یا رواني سټرس او یا متاسفانه رواني اختلال باندې اخته نه اوسم، د نور رواني اختلالاتو. نو په دغه اړوند د رواني ناروغیو د متخصصینو سره د ارتباطات ونیسي او خپل دا واقعیتونه دې ورته مطرح کړي. دوی زیاتره نه مني چې موږ ناروغان یو. زما خبرې کاوري، دوی د فکر وکړي په خپل ژوند کې د یو تکرار وکړي چې زما د رفتارونه، زما اول د کورنۍ غړو ته د منلو وړ دي که نه، همیشه په کورنۍ کې جار و جنجال رامنځته کېږي. ځینې وخت چې بیا دوی ته د ډاکټر د تګ ویل کېږي زه خو څه لیونی نه یم که نه، ډېر داسې یو برخورد کوي چې زه نه ځم. بلې ما همیشه ویلي چې رواني اختلالات ځان له یوازې لیونتوب نه دی، تقریبا د نوي تصنیف بندۍ په اساس باندې 150 رواني ناروغۍ دي، 22 کلاسه دي، او په دغه 22 کلاسو کې یو کلاس د جنون یا لیونتوب یا سایکوټیک اختلالات دي چې تقریبا د 1 نه نیولې تر 8 او تر 9 پورې رواني مختلف خفیف شدید لیونتوب اختلالات دي. متباقي 40 اختلالات داسې چې لیونتوب نه دی، اما لیونتوب ته نږدې دی او کیدای شي چې لیونتوب بدل شي، لیونتوب باندې بدل شي. تقریبا اسکیزوټایپل اسکیزویډوس لیونتوب ته وړي انواوي، او دا شخص د مشکلات سره مواجه شي. ډاکټر صاحب، دغه ډول کسان په وړاندې دغه د کورنۍ او افرادو چلند باید څه ډول وسي؟ طبعا لکه تاسو چې ویل، یو کس که په خپله خبره ولاړ اوسي نو هغه نور کسان چې په کورنۍ کې دي هغوی به ورسره طبعا داسې برخورد کوي چې شدیده اوسي. هغه به هم ورته وایي چې مثلا یا ته لیونی یا ته رواني تکلیف لري، اعصاب دې جوړ نه دي که نه. دغسې خبرې اصطلاحات لرو موږ په ټولنه کې، په کورنیو کې د کورنۍ د غړو چلند باید څه ډول وسي دغه کس سره؟ بلې د کورنۍ غړو مکلفیت دی، مسؤلیت دی که دغسې اشخاص وي یوازې نه چې تقابل سره وکړي او هغوی سره جنجال رامنځته کړي، دوی دې ته وهڅوي چې یو رواني متخصص سره په دې اړوند مشوره وکړي او د درملنې په حصه کې کورنۍ غړي بیا ډېر زیات مکلفیت او رول لري چې څنګه د سره برخورد وکړي، څنګه د سره روابط وساتي، او څنګه دی وهڅوي چې د ډاکټر مشورې ته او د ارواپوه یا روانشناس مشورو ته غوږ کېږدي او په هغې باندې عمل وکړي. نو موږ به دې سره ډېره مرسته کړي. بیا ډېره اوږده درملنه لري، خو د ټول نه مهمه دا ده چې وقایه ډېره زیاته مهمه ده. موږ باید بیا عرض کومه چې د ماشومانو په روزنه کې ډېر زیات دقت نه کار واخلو، نه ډېر تشدد، نه بې تفاوتي او نه افراطي صمیمیت. ډاکټر صاحب، یو څه بل مهم دی، میندې چې بالخصوص ډېر وخت له اولادونو سره په کورنۍ کې یا مشران او یا هم د کورنۍ نور غړي او پلار، دوی باید څومره د رواني مسایلو خبر اوسي، ځکه ځینې وخت دوی خپل هم خبر نه اوسي په دغه مسایلو باندې. نو همدا ده چې هغه اولاد یې دغسې روزل کېږي. ستاسو په اند باندې چې څومره پوهاوی پکار دی دغه کسانو لپاره، او خپله باید څومره په دغه برخه کې پوهاوی ځان ته حاصل کړي؟ متاسفانه د نړۍ په سطحه باندې د رواني ناروغیو په اړه باندې پوهاوی د خلکو منځ کې لږ څه کم دی، خو بیا هغه خلک چې تعلیم یافته ایجوکیټډ دي په دې برخه کې سټډي کوي، مطالعه کوي یا د نورو نه تپوسونه کوي. اما زموږ په ټولنه کې متاسفانه بېسواده ټولنه ده، 98% خلک بېسواده دي، په تعلیم نه لري. دغه زمونږ مسایلو باندې ډېر زیات د دوی مغز نه خلاصېږي. نو دغه یو مهم رول خبره ده. دغه د میډیا د لارې نه چې موږ خبرې کوو، دا د همدې په خاطر کوو چې زموږ خبرې واوري او زموږ خبرو ته غوږ کېږدي، زموږ په خبرو باندې عمل وکړي، هغه مثبت پوینټونه واخلي، او په نتیجه کې به داسې شي چې د مشکلاتو به په راتلونکي خلک خلاص وي. ځکه وقایه بهتره تر معالجې ده.
او بیا پر رواني ناروغیو کې چې واري تثبیت شي درمل نه ډیره مشکله ده متاسفانه پر هزینه ده او وختګیره ده. ډاکټر صاحب وروسته کې بیا هم لیدونکو ته پیغام لري څنګه کولی شي ښه شخصیت ولري، څنګه کولی شي ښې اړیکې ولري او نور هم ترې راضي اوسي ځان یې هم راضي وي؟ بله موږ یو خو د مور پلار مکلفیت دی، یو شخصي مکلفیتونه دي. موږ همیشه د خپلو کړو د خپلو وړو او د خپلو روابطو د خپلو فکرونو د خپلو خبرو ډېر مواظب اوسو چې موږ په مقابل کې کوم څوک شخص قرار لري چې هغه ته صدمات ونه رسیږي. د خپل متقابل شخصیت باید ډېر احترام ولرو او که چېرته زموږ په توانمندي کې دا شامله نه وي او دغه نښې نښانې موږ سره موجودې وي نو بیا باید رواني ډاکټر ته مراجعه وشي تر څو د درملنې په حصه کې اقدام وشي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې راغلئ زموږ خپرونې ته او موضوعات مو راسره شریک کړل. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه راسره ملتیا کړې. یو ځل بیا مو سهار نیکمرغه او مننه کوو له هغه لیدونکو څخه چې تر اوسه راسره وو. سلامونه هغه لیدونکو ته چې اوس مهال زموږ له خپرونې سره یو ځای شول او تکل لري چې خپرونه راسره تر وروستیو شېبې وګورئ. د خپرونې په دې برخه کې راسره غلې زهره سعادت حسیني ده چې ورسره به د دې په فعالیتونو تر څنګ د دې په دې هم غږېږو چې څنګه یو مېرمن کولی شي ځان ته کاروبار جوړ کړي او څنګه کولی شي چې هغه ننګونې چې دې تر مخه دي هغه له منځه یوسي او یوه اقتصادي پیاوړتیا خپلو کورنۍ ته رامنځته کړي. په همدغه موضوعاتو به ورسره غږېږو. پیل کې به ورسره ستړي مه شئ وکړو. خانم حسینی خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر، خسته نباشید. تشکر خانم حسینی. در قدم نخست در مورد فعالیت‌های شما می‌شنویم چه فعالیت‌ها داریم؟ از ما فعالیت‌های ما در دشت برچی ناحیه 13 است، در بخش چی است؟ بخش خیاطی است، سوادآموزی است، آموزش قرآن کریم است، بخش دکوریشن است و در ضمن بخش چی است؟ بخش مرغداری است. بسیار خوب. چقدر شاگردا هستن این بخش؟ در بخش سوادآموزی، مدرسه و دکوریشن که گفتین؟ در مجموع که ما در بخش تولیدی خیاطی هم داریم در مجموع 700 نفر هستن. بسیار خوب. خانم حسینی چی کمبودات را هنوز هم حس میکنین که باید مرور به زمان حل شود تا یک سهولت دیگه هم برای شما هم باشه و برای کارمندانتان هم؟ کمبودات خیلی زیاد است به خاطر از اینکه دولت اگر با خانم‌ها همکار شود میتونه ما خوب رشد کنیم، به خاطر از اینکه یگانه زنان نیم پیکر از جامعه را تشکیل میده. اگر دولت با خانم‌ها همکار شود میتونیم بسیار زود کارای ما را پیش ببریم. بر علاوه از اینکه شما اوجا یکی از مؤسسه‌ها را یاد کردین که مؤسسه خدماتی است از هماهنگی خانم‌های افغان، چگونه میتونه یک خانم به خود یک کاروبار بسازه در حالی که فعلا بسیاری از خانم‌ها بیکار هستند؟ ما امیال بخش آموزشی را داریم که در هر تایم ما 25 نفر هست که ما شاگردان بخش برش، بخش طراحی، دیزاینری اینا را یاد میتیم. در هر تایم ما 25 نفر است و در ضمن یگانه چیزی که هست ما در بخش جوجه کشی ماشینا یک ماشین داریم که 700 تا تخم داخلش میمانیم در ظرف 22 روز میکشه. اگر کسی باشه که به اصطلاح خانما را حمایت کنه، بانی خانما باشه، ما میتونیم که اینمی ماشین جوجه کشی را از 18 تا شروع الا تا 800 تا الا 1000 تا ما برشان در قیمت 2000 افغانی برشان جور کنیم که عمل خانم‌ها فعلا کار داره، روی ماشین از این کار میکنن. شما وقت داشتین میتونین بیاین سنتر ما دیدن کنین، اونجا ما چی هست اینه میره کار برای خانم‌ها یاد میتیم، ما خودمون آموزش میتیم. یک نفر که وقتی به آموزش میآید اصلا در کار بلد نباشه، همین خانم‌ها را میگم چقدر مدت میتونه در یک بخش یک درس خود برسانه؟ در بخش مرغداری در ظرف 3 ماه میتونه، ولی در بخش خیاطی دیگه خیاطی مختلف است. خیاطی مختلف است، در ظرف اسپیشال ما 3 ماه است، 6 ماه داریم، 9 ماه داریم. در بخش مرغداری چه چیزهای مهم است اگر شما یادآوری کنین بعضی از خانم ها کسایی که در خانه مرغ دارن چه قسمی نگاه کنن نوره؟ در بخش مرغداری که است، بخش مرغداری خوب اکثرت چی است اونا استاد جداگانه دارن که ما همون ماشینریش آوردیم، فقط ما میتونیم که از طریق اون ماشین توچگیری کنیم که پس شاگردا اونا رو نگهداری میکنن تا در ظرف 3 ماه فکر کنم سر تخم میاد تا 6 ماه دیگه تخم
داده میره از اون. بله خانم حسینی، انگیزه چقدر مهم است برای شروع یک کار؟ اگر یک خانم میخواد نو کار آغاز کنه، اگر در بخش خیاطی باشه، صنایع دستی باشه یا مرغداری باشه یا مثل همی بعضی از کارهای دیگه، انگیزه چقدر باید داشته باشه تا یک کار خوب اونام پیش ببرن و هم چیزی که بودجه سر از اون مصرف میکنه پس به دست بیاره؟ انگیزه یگانه چیزی هست که اگر وقتی که ما انگیزه نداشته باشیم ما نمیتونیم هیچ کار را انجام بدیم. وقتی که انگیزه داشته باشیم، فرض مثال من اولی که امارت صاحبا گرفتن کابل، من خودم 3 ماه بیکار ماندم. بعد 3 ماه من خودم کار سیدسازی موتر، سیدپوش موتر شروع کردم. سیدپوش موتر شروع کردم که در اون سیدپوش موتر ما تقریبا اولی که یک خانم آمد، 2 خانم آمد، برشکار ما علایده بود، ما تانستیم توسط اونمو خانم ها تقریبا 28 تا خانم دیگر ما سیدسازی موتر یاد بدیم. بسیار خوب. پای پاک موتر، قطعه دروازهش ما میرفتیم توسط کوپیکش باز میکردیم، همی چیره داخلی دکوریشن داخلی موتر باز میکردیم، ولی قطعه دروازهش تخت بامش کلگیش ما جور میکردیم که در اولین نمایشگاهی که در چی بود، در خیمه لوی جرگه، در خیمه لوی جرگه بودن، وزیر صاحب تجارت به ما 50,000 افغانی انعام دادن که نوشته کرده بودیم تولیدات داخلی رقابت با محصولات خارجی. اما خوشبختانه اگر خانمای ما حمایت شود، واقعا میتونیم ما بسیار زود رشد کنیم. اینمی خودش یک انگیزه بود برای ما که ما تانستیم چی کنیم. یگانه بدبختی ما که هستن، ما تولیدات داخلی افغانستان، تولیدات داخلی ما را رشد نمیدیم، به خاطر از اینکه هر کدامشان دمی دکاندارا که ما میبردیم میگفت مارک چین بزنین ما 2000 از پیشتان میخریم، مارک ترکیه را بزنین به اصطلاح ما از پیشتان 3000 میخریم. اما از ما شعار می بود که تولیدات داخلی رقابت با محصولات خارجی، بینمی خاطر دیگه قدر فروش نداشته است. امی پوش های موتر که شما یاد کردین از چی جور می شد؟ یک دانش چقدر وقت می گرفت؟ چی مصارف داشتن؟ چقدر هزینه کردین برای از اینمی قالینایی که چی است، پشت و شک جور میکنیم، بخمالای پشت و شک. خانم حسینی، یک گپ شما یادآوری کردین، مثل که شما گفتین اون را که به دکاندارا میبردین یا جایی که اوجا به فروش میرسید براتون میگفتن این مارک نداره و به قیمت کم و هزینه کم شما میخرید. بازار نبود، بازار فروشی برای تولیداتی که از خود ما هستن، بالخصوص خانم ها که بالای از او زحمت میکشن و وقت خود ضایع میکنن، چقدر یک چیزی است که یعنی به شما واقعا کمبودی از احساس میکنید؟ باید چی شود که بازار فروشی بر شما یگانه چیزی که از صادرات واردات بیرون بند کنن تا اینکه تولیدات خود ما رشد کنه. بسیار خوب. بعضی از خانم ها یک بهانه‌گیری به این دارن که ما بودجه نداریم و هم پولی نیست که ما کاروبار شروع کنیم. ما از 700 افغانی شروع کردم. یعنی شما با او خانم ها چه گفتنی دارین که امیر این فکر از خود دور کنه و اونا میتونن که کاروبار خوب داشته باشن؟ هیچگاه هیچ شکست ما خانم ها اساس پایه یک خانواده هستیم. اگر شکست قبول کردیم به اصطلاح درست است، پدر بزرگ خانواده است ولی مدیریت خانواده در دست خانم ها است. هیچگاه ما نباید شکست قبول کنیم. اگر ما امروز شکست قبول کردیم هیچگاه نمیتونیم در زندگی روزمره خود موفق شویم. به خاطر از اینکه ما خود ما از همون کم خود حرکت کنیم، بسم الله گفته، ولی میتونیم در قله های بلند برسیم. از مؤسسه که شما یادآوری کردین چقدر وقت میشه که آغاز به فعالیت کردین؟ از سال 1396 آغاز به فعالیت کردیم. تعداد 600 تا خانم فارغ دادیم که خوشبختانه در کاپیسا ما فعالیت داریم، در هرات ما فعالیت داریم. در کاپیسا نماینده ما سوسن جان است، در بامیان خانمات فجان احمدی است، در هرات زهرا جان یعقوبی است. خانم حسینی، چی پلان دیگه دارین که منتظرش خانم‌ها باشن که شما در دیگه ولایت هم اگر برتان سهولت باشه و امکانات برتان برابر شوه فعالیت داشته باشین در اونجا؟ ما عمل فعلا خیلی کارهای دیگه را پیش رو داریم به کمک و همکاری بنیاد خیریه دریچه امید که فعلا یک پروژه مربا و ترشی چیزا که اونا راه انداختن در طرف بامیان. میخوایم که خانم‌ها را اونجا رشد بدیم به خاطر بخش صنعت است. اگر ما بتانیم خانم‌ها را در بخش پشم ریشی، بخش قالین بافی
چی کنیم اونا میتونن که به اصطلاح در کنج خانه نشینن، بیاین حداقل دستشان پیش مردا دراز نکنن، خودشان از همت خود باید نان بخورن. خانم حسینی در حال حاضر هنوز هم کدام مشکلات میبینین که خانم ها نمیخواین کار شروع کنن و یا هم برشان مشکلاتی است که باید حل شود و اونا بتونن که کار آزادانه و خوب از خود داشته باشن؟ مشکلات خیلی زیاد است، به خاطر از اینکه حال زمینی کار برای مردان نیست. وقتی که اندک باید همگی میگن باید سرمایه داشته باشیم، اگر اندک سرمایه داشته باشیم خوب نداشتیم حداقل میتونیم که ما با دکاندارا قرارداد کنیم، حداقل از یک لیف بافتن شروع کنیم، اینا میتونه آهسته کار ما رونق بده. بسیار خوب. در می مؤسسه‌ای که شما آغاز فعالیت کردین کدام بخشش زیاد پیشرفته شدن؟ زیاد در او شما شاگرد دارین و واقعا هزینه که سر از او مصرف کردین پس درآمد خوبم داره؟ یگانه چیزی که هست خوشبختانه کارخانه تولیدی ما اینمیاله که ما زیادتر تولید میکنیم در بخش اینمی لباسای چی است، حجابای عربی است، حجابای ترکی است. خب اونا ما قرارداد داریم با تجارا تکایش برای ما میارن که مارکش باز زیادتر که در بازار فروخته میشه به نام ترکی فروخته میشه، به نام چی فروخته میشه، به نام عربی فروخته میشه، به نام چینایی فروخته میشه، اما بدبختانه که به نام تولیدات وطن خود ما فروخته نمیشه. بله واقعا یک مشکل است. و دیگه ای که فرمایشات هم دارین در این بخش حجاب، خانم‌ها میان فرمایش میتن، فرمایشاتون در چقدر وقت پوره میشه برشان و چقدر هزینه ازشان میگیرین؟ بخش چی جدا هست، ما هم خانمای مورکار داریم، هم خانمای به اصطلاح نگین بشاننده، منتو بخشش جدا هست. هر بخش ما جدا است که تعداد 700 خانم تحت نظر ما هستن. چی در خانواده چی در بیرون در سنتر ما روزمره خب 100 نفر هستند که در بخش تولید مالایده کار میکنن. اینا اونایی که شخصی میارن، شخصی باز 2 روز 1 روز وقت میگیرن با وجه اصلا به اصطلاح برشان دوخته شود و دیگه نیاز مشتری را ما باید داشته باشیم. و دیگه ای که شما کارتان گفتین که تفاوت داره، بعضی از جوابا شاید نگین بشانین، بعضی ها موره، کدام یکیش زیاد مردم میخواین؟ در بازار کدام یکیش زیاد فروش داره؟ بازار مختلف است. اینا لفرض مثال طرف برچی سنتر یک چی را فرمایش میتن، طرف مبارک سنتر علایده، طرف خیرخانه بوری علایده، هر نوع مارکت از خود یک دیزاین خاصه داره. خانم حسینی غیر از حجاب که حجاب میدوزین او را به فروش میرسانن در مؤسسه شما، کالادوزی هم است، گند افغانی و یا هم به طور امثال اینا؟ گند افغانی داشتیم، گند افغانی را داشتیم که زیادترشان دمی بنیاد خیریه درچه امید ما ارسال میکردیم، ولی حال بدبختانه که یک مقدار چی شدن دیگه بتونیم، به خاطر عید بود و ما قراردادی داشتیم از لباسای نظامی را دیگه نتونستیم، اینا دیگه ممکن دوباره بخیر بعدی چی گفتیم شروع کنیم. تشکر. در آخر یک پیام از شما میشنم اگر ببینین ما چیز بخیر باشین، سلامت. هیچگاه نباید شکست قبول کنیم، هیچگاه تسلیم جبر زمان نباید شویم. تشکر خانم حسینی، زنده باشید. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو زه بیا هم مننه چې تر دې دمه راسره ملتیا کړې ده. قدرمن لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې راسره بله میلمنه هم شته، هغه سوما زازۍ چې ورسره په دې غږیږو چې نورو سره ځان پرتله کول څه ته وایي، ولې دغه خوی په یو چا کې رامنځته کېږي، کومې ستونزې رامنځته کوي، زیانونه یې څه دي او تر څنګ د دې څنګه کولی شو له دې څخه ځان وژغورو. په همدغې به ورسره غږیږو، پیل کې به ورسره ستړي مشي وکړو. هغه زازۍ ستړي مشي، سهار مو په خیر. سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته، خدای دې وکړي چې یو ښایسته سهار ټول پیل کړی اوسئ. ډېره زیاته مننه هغلې زازۍ. پیل به له همدې څخه وکړو چې نورو سره ځان پرتله کول څه ته وایي؟ نورو سره ځان پرتله کول یعنې د نورو ظاهر د خپل باطن سره پرتله کول. د نورو سره مثلا همیشه په هره موضوع کې په هره د ځان نه تله جوړول او ځان نه سانتي متر جوړول چې هغه په تله کړو، د هغه مثلا ظاهر، د هغه تګ، د هغه درلودل، د هغه شته، د هغه کورنۍ، د هغه ښایست یا د هغه د یو چا تحصیل، هر څه اوسلی شي. یعنې د انسان د اصل کې دغه مقایسه کول د هر چا په ذات کې وجود لري. د مثلا هر انسان که
که څه ماشوم ده که څه غټ ده په لویانو کې مقایسه په عموم کې وجود لري اما دا د اصل کې د ماشومتوب د انسان سره نه پیدا کېږي کله چې موږ یو ماشومان ګورو په مثلا په کورنۍ کې په بیرون کې هغوی تر څو چې ماشومان دي هېڅ کله چا سره ځان نه پرتله کوي یو چا ماشوم که ښایسته کالي مه اغوستي په ما کوڅه کې لوبې کوي یو چا که نه دي اغوستي هم په کوڅه کې لوبې کوي اما خپله خوشحالي لري ځان سره اما ورو ورو آهسته آهسته ټولنه همدا کورنۍ کله چې ماشوم لویږي هغه ته دا مقایسه کول یا پرتله کول د ته ور زده کوي مثلا په لومړی کې کورنۍ وایي چې هغه انسان مثلا هغه ماشوم چې د تا نه مثلا کوشش وکړه چې د هغه نه ښه شي مثلا که مکتب ته لاړ شي په نمرو کې هم دغسې وایي چې مثلا نور نه ښه شي نو دغه ځای کېږي چې آهسته آهسته موږ مقایسه کول شروع کوو او په ژوند کې مو د مقایسه کول یا ځان یوه تله جوړوو چې هر څه کې د نورو سره ځان مقایسه کوو ډېره زیاته مننه اغلې زازۍ دا چې دلایل مو هم یاد کړل چې ځینې وخت کورنۍ او یا هم خپله دا کس رالویږي مهال چې ګوري ټولنه کې دغه خویونه زده کوي او په پای کې داسې کس جوړېږي چې ځان نورو سره پرتله کوي په دې په وګړو کې څنګه کولی شو له دې څخه ځان وساتو کولی شو لومړی سر کې خپل ظاهر ته تغییر ورکړو که خپل ظاهر نه مثلا موږ رضایت نه لرو کولی شو موږ خپل ظاهر ته تغییر ورکړو په دوهم څنګ کې په خپل ځان باندې په خپل مطالعې باندې کار وکړو زیاتره وخت هغه خلک مثلا چې مطالعه لري انګیزه لري ژوند ته خپل اهداف ځان ته وټاکو د اهداف ټاکل دې سره کومک کوي چې موږ نورو ته پام ونه کړو او تر دې تر څنګ نورو سره ځان مقایسه نه کړو ځکه موږ یوازې نه یوه مقایسه حق لرو چې وکړو هغه هم له ځان سره زه باید نن د ځان سره مقایسه کوم ځان چې زه پرون څنګه وم باید د پرون نه سبا ورځ بهترتره اوسم نو دا کولی شم یوه ښه مقایسه له ځان سره ولرم او نو دا کولی شي چې که موږ اهداف وټاکو ژوند کې د ځان یو بهتر انسان جوړ کړو د خپل پرون ورځې نه زده کړو او انشاءالله کولی شي چې موږ ډېر د دغو مقایسه کول نه وژغوري اغلې زازۍ د هر انسان هغه د ژوند تګلاره د ژوند سهولتونه یو بل سره توپیر لري خو د دې سربیره بیا هم ځینې کسان داسې یو چا سره ځان پرتله کوي کیدای شي له ده څخه سهولتونه ډېرې کیدای شي له ده څخه ورته هغه امکانات زیات برابري خو د دې سره سره هم ځینې ځوانان دي حتی ښه فکر خلاص شي ښه تعلیم یافته اوسي خو د دې سره سره چې په دې پوهېږي دا سم کار نه دی بیا هم کوي دغسې خلک له کومو ستونزو سره په ژوند کې مخامخ کېږي دغسې ده موږ د هر چا د ژوند هغه ښې مثلا ظاهر ګورو هغه مشکلات نه ګورو چې هغه ځای ته چې رسېدلی د کوم مشکلات سره رسېدلی د هغه هم مسیر نه ګورو چې کوم ځای نه یې شروع کړې وه او کوم مشکلات دوی اوس هم لري او کوم مشکلات سره مثلا لاس پنجه دي اما که یو ځای کې مثلا وګورو مثلا ظاهر ښه ده یو ښه یعنی امکانات لري وایي مثلا د هغه هېڅ مشکل نه لري یو حرص هم خورو اما د هغه مشکلات موږ نه ګورو کله چې یو څوک مثلا زه ځان سره پرتله کوم چې مثلا د هغه شی لري زه یې نه لرم د هغه څه لري مثلا زه یې نه لرم یو چا سره چې ودرېږو مثلا اول بعض زموږ مثلا همکاران دي ملګري دي اول کې لومړی سر کې مثلا یو چا څنګ ته درېږي قد یې ګوري وایي قد لوړ ده هغې نه وروسته مثلا رنګ ګوري والا رنګ یې ښه ده نو دغسې یو څه هغه ځای کې انسان ته یو مایوسي پیدا کوي په لومړی سر کې مایوسي پیدا کوي ورو ورو کولی شي هغه د نورو کارونو نه شاته پاتې کېږي انګېزه د کار لاسته ورکوي اعتماد په نفس هغه ډېر زیات خرابېږي عزت نفس د منځه ځي نو په هغه کې آهسته آهسته که دا بیخي افراطي شي او بیخي هغه خپل د حد نه تېره شي نو کولی شي د هغه د افسردګۍ لامل وګرځي نو هغه ټول نه سخت مرض چې ده بیا افسردګي ده نو اول انسان کوشش وکړو چې ټول انسانان چې دي یو دانه خلق شوي دي یعنی هر څوک د خپل ځان نه یوه نسخه لري نو خپل ځان ته هغه ارزش قایل شو او نه کو ځان د نور سره مقایسه نه کو هغه څه چې زه لرم شاید نور یې د هغه حرص وخوري او زه هغه څه شاید ولرم چې ډېر خلک یې نه لري نو د هر چا امکانات د هر چا سهولتونه د هر چا شته فرق کوي او د هر څه لپاره چې نن یې لرم باید شکرګزاره اوسم که نن دغه امکانات چې زه لرم چې ځینې کسان ناشکره دي ښه هر څه لري ژوند یې هم ښه برابر دی ستونزې هم کمې دي خو بیا هم په خپله له شکر نه باسي نو نن هر څه چې لري که نن په دې شکر ونه باسم د دې هر څه نه زه ګټه ونه خلم په دې خوشحاله نه اوسم زه هغه د سبا ورځ خو مې نه جوړېږي د نن ورځ هغه خوشحالۍ هم زه له لاسه ورکوم نو کوشش وکړو چې نن ورځ هر څه چې لرو هغه که شکرګزاره اوسو نو دا به ډېر ښه او د مقایسې لامل نه ګرځي په عموم کې مثلا نو ځوانانو کې خو ډېره زیاته ده بیا ډېر زیاتې په موږ نجونو کې مثلا یو ځای ته ځو یو واده ته ځان تیاری وایي زه چې لاړه شم نوې نه به هم زه ښایسته ښکارم فلانۍ ښه کالي اغوستي ښه کالي ما نه مثلا ټول نه ښه شی ما اغوستی ده اما که څه هم ده چې واده ته لاړه شي ګوره
ګوري چې یو څوک مثلا د دې نه ښایسته ښکاري یا کالي یې ښایسته اغوستي نو هغه ټول خپل هغه اعتماد چې دا په ځان له لاسه ورکوي هغه واده ټول همدغسې ښه په خوشحالۍ ځي اما واپس چې کور ته راګرځي ګوري چې خفه ده مثلا ته نه د څه لپاره چې یو څوک مثلا د دې نه ډېر ښایسته وښکارېدل نو مشکل په دې کې ده چې ومکې هغه په دنیا کې هر څنګه خلک وجود لري زما نه ښایسته هم شته زما نه بدرنګ هم شته زما نه ښه امکاناتو والا هم شته زما نه خرابه امکاناتو والا هم شته مونږ هغه زموږ نه ښکته چې د هغه نه ګورو اما هغه چې زموږ نه پورته ده هغه ګورو نو دا په هېڅ کېږي چې هغه ټول هغه د واده خوشحالي هم د منځه لاړه شي یا اوسنۍ د اوس مهال هغه خوشحالي څه کوو د لاسه ورکوو نو کوشش وکړو نور سره ځان پرتله نه کوو ځان نه تلې جوړې نه کوو او نن هر څه چې لرو هغه کې خوشحاله اوسو اغلې سازۍ یو څه بل مهم دی چې ځینې وخت په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ مقایسه او پرتله کېږي ده ته وایي چې دا له تا ښه دی هغه ته وایي چې مثلا ته تنبل یې او دا دی وغیره په دې ډول حتی د دوو ورونو ترمنځ ماشومان خو څه کوي د لویانو ترمنځ چې کله خپل مور پلار اولادونه دا چې دا ډېرې ګټه راوړي ته کمه ګټه راوړي دغه مقایسه کېږي حال دا چې کېدای شي یوه ته به امکانات ډېر برابر شي یو به ډېر زحمت کړی دې په چې هغه کس وهڅول شي لا هم شاته پاتې کېږي دغه کومې ستونزې رامنځته کوي په عموم کې خو په کورنۍ کې دغسې یو څه مثلا د ماشومانو اوسي که د لویانو اوسي کله چې موږ مقایسه ترسره کوو باید د هغوی حالت اول ولیدلی شي چې کوم مثلا امکانات یو ته مساعد و کوم امکانات بل ته شاید دواړو ډېرې هڅه کړې اوسي اما چانس هم یو څه ده په ژوند کې شاید یو ته چانس مساعد شوی اوسي یو ته نه اوسي نو په دې کې نشو کولی چې دغه یو د یو چا په حق کې مثلا دغه خبرې موږ ترسره کړو یا هغه د نور نه کم ووهو نو دې خاطره دا کولی شي زموږ په روابطو باندې زموږ په اړیکو باندې ډېر یو خراب تاثیر ولري چې کولی شي حتی د خرابطو د اړیکو د خرابېدلو لامل وګرځي د کینې او حسادت لامل وګرځي په آینده کې هغه ورونه د یو بل سره کینه پیدا کوي په کورنۍ کې د هغو ماشومانو میرمن ترمنځ کینه پیدا کېږي او دا لامل ګرځي چې یو کورنۍ د یو بل نه وپاشلی شي نو کوشش شي چې ډېر مقایسه ترسره شي بله که چېرته دغه خوی په چا کې اوسي څنګه کولی شي ځان ترې خلاص کړي که دا مثلا د حسادت خوی خو هر چا کې شته او موږ باید حسادت یا مقایسه ترسره نه کړو په لومړی سر کې بعضې خلک وایي مثلا زه خو مقایسه کوم نه یا زه حسادت نه کوم زه وایم چې مثلا هغه نفر یو څوک ده کار یې ترسره کړی مثلا دغسې غواړم شم نو یو هغه الګو برداري ده چې یو چا نه کوو یو د مقایسه کول د ځان سره چې ما دغه رنګ بوټان اغوستي مثلا هغه رنګ بوټان اغوستي هغه ښه ښکاري داسې یو څه نه الګو برداري صحیح ده یو موفق انسان ده مثلا بیل ګیټس ده زه غواړم بیل ګیټس شم هغه په شان شم هغه چې کوم کارونه ترسره کړي زه هغه ترسره کړم دغه د یو الګو برداري اما دا چې یو څوک مثلا موفق انسان د هغه په څېر مثلا زه هغه سره وایم دا لري زه نه لرم یو څه پرتله کول داخلي حسادت کینه ځان ځورونه رامنځته کوي بلکل دا ټولې د رامنځته کوي نو که زه وغواړم چې دغه حسادت یا کینه یا هر څه یا مقایسه کول چې زه لرم هغه باید ورځ په ورځ کم کړم نو په لومړی سر کې خپل ظاهر ته هغسې چې ځان سره مینه لرئ هغسې چې ځان تاسو ته ښه ښکاري هغسې ځان جوړ کړئ که هغه مثلا په لباس کې ده که هغه زموږ په تګ کې ده که هغه زموږ په تحصیل کې ده که هغه زموږ په کار کې ده هره ورځ وکولی شو یو تغییر راوړو په دوهم مرحله کې کولی شو چې هغه همیشه شکرګزاري ولري شکرګزاري دا حسادت یا د مقایسه چې ده دا یو بد خبرې ده چې هغه د غیر ارادي ده یعنې موږ په خپله خوښه نه ترسره کوو یو ځای ته مثلا محفل ته لاړ شو هغه په خپله پیدا کېږي موږ نشو که بعضې وخت کې ځان چې کنټرول نه کړو هغه کېږي بیا مقایسوي ته ځي او موږ ځان ځورو نو په لومړی سر کې شکرګزاري دوهمه مرحله کې موږ شکرګزاري همیشه ترسره کړو او د نورو سره ځان پرتله نه کړو او چې زموږ خوشحالۍ نن ورځې خوشحالۍ هم د منځه وینیسي ډېره ښه ده یعنې په دې باید زموږ لیدونکي وپوهېږي کسان چې دغه خوی لري غیر له دې چې د خپل ژوند نه رامخکې له منځه یوسي نور څه نشي کولی نه بلکل که چېرته دغه خوی تباهۍ لامل ګرځي څومره ورسره دوام لري څومره به نور هم نارامه ژوند ولري او څومره کولی شي چې دی له خپلو پرمختګونو څخه وروسته پاتې شي بلکل دغسې ده که نن زه په مقایسه کې رښتیا هم کله چې یو څوک یو ځان سره مقایسه کوي نو ورو ورو هغه کله چې ډېرېږي هغه افسرده کېږي او انسان کله چې افسرده انسان اوسي هغه هېڅکله نشي کولی ځان ته هدف وټاکي هېڅکله نشي کولی یو ځای ته ورسېږي ځکه همیشه هغه جګرخونه ده او نورو مثلا د نورو په شتو کې فکر ده نور څه لري زه څه نه لرم او دا په مقایسه کې یو عمر ګوري چې تېر شوی اما کله چې عمر تېر شي بیا شاته ګوري چې هغه وخت کې مثلا هېڅ ضرور نه و چې ما دغه کار مثلا ترسره کړی وای یو هغه ارزښتونه تاسو ته چې کله عمر تېرېږي تاسو ته هغه د اصلي ارزښتونو هغه
نقطې معلومیږي چې کوم څه رښتیا هم ما ژوند کې ارزښت درلودو. پخوا ته چې اوس که ګورو مثلا په دې عمر کې که پخوا موږ د مکتب دوره مې ګورم زه وایم پسې هغه خبرې وې چې دومره ارزښت یې نه درلودو چې ما دومره جګرخوني ورته کوله یا مثلا ما غوښتل چې ترلاسه یې کړم هغه لریز یې نه لرم. همدغسې مثلا زما د پوهنتون دوره کې چې بعضې ډېر مسایلو ما ورته جګرخوني کوله چې دغه مثلا دغسې اوسي دا باید دغسې اوسي. اما اوس ګورم چې هغه دومره د جګرخوني وړ نه و چې ما ورته دومره مثلا تشویش درلودو. په همدغسې کله چې نن ورځ هم تېرېږي 10 کاله وروسته د نن ورځې حرص پایوتونه خورو نو هره ورځ په همغه ورځ باندې ښه تجلیل کړو. زموږ وړې خوشحالۍ چې دي هغه لوی تجلیل کړو. نو نن ورځ که شکرګزاره اوسو خوشحاله تېرېږي سبا هم خوشحاله تېرېږي او موږ همدغسې یو روټین کېږي یو عادت موږ ته جوړېږي که یو هفته 2 هفتې تر یو میاشته پورې مثلا همدغه خپل عادت وګرځوو انشاءالله چې دغه عادتونه ورو ورو کمیږي د منځه خو نه ځي په هېڅ صورت اما کمیږي. بله اغلې ځاځی که چېرته د دې برعکس سالم رقابت په نظر کې ونیسو او یا هم لکه تاسې الګوبرداري یاده کړله تاسې په وینا باندې دغه سالم رقابت الګوبرداري او ترڅنګ د دې یو څوک داسې وایي چې فلانی داسې دی ښه پوهه لري اول نمره دی یا مثلا ښې نمرې وړي زه باید دغسې شم دغه باید څومره تفاوت د پرتلې سره ولري څنګه کله چې سالم رقابت ولرو په ټولنه کې دغه خبره هم ده. کله مثلا مقایسه خو عمومو کې مقایسه کول خو په یو مقایسه کول دي اما په الګوبرداري یا چې تاسو ویلې څرنګه مثلا یو څوک خپله ځان ته د ژوند نمونه وټاکو یا هغوی یو څه وټاکو چې زه دغسې غواړم شم نو دغسې یو څه هم امکان لري اما دا هم باید تر یو حده اوسي افراطي نه اوسي ځکه کله کله موږ افراطګرۍ ته ځو چې هغه یو نفر مثلا شاید امکان لري چې خپل 100% ټول هغه تلاش ته ترسره کوي زه همغه 100% ټول تلاش مې ترسره کوم اما بیا همغه ځای ته نه رسېږم دغه کېږي چې د ناامیدۍ بیا لامل کېږي. نو خپله هڅه نن چې هر څه لرو نن هڅه ترسره کړو یو څوک مثلا اول نمره ده ته هم درس ووایه ته هم کوشش وکړه ته هم هغه څه چې هغه ترسره کوي بېخوبي هغه ترسره کوي مثلا خپل کارو ته اضافي درسونه هغه وایي ته یې مو ولوله او په آینده کې ته هم وکولی شي چې د هغه ځای ونه نیسې مثلا هغه دا که وغواړم مثلا زه دوهم نمره یم زه درس وایم چې زه هغه ځای ونیسم دا بیا یوه مقایسه شوه نو د ځان یوه ښه نسخه ټولنې ته تقدیم کړو جامعې ته تقدیم کړو او دا به انشاءالله بهتره دلته یو بله خبره هم راواضح شوله یعنې چې انسان باید خپلې وړتیا ته وګوري کیدای شي یو کس وړتیاوې ډېرې له موږ څخه او ستا تر یوه حده پورې اوسي چې له هغې څخه ګټه اخیستلی شي څومره له خپلو وړتیاوو له خپلو شتو څخه ګټه اخیستی شو دغسې ده نو انسانان څنګه چې موږ پوهېږو ټول څنګه چې د انسان د ګوتې اثر انګشت چې ورته وایي نو دغه یو ستر نه ده نو انساناتو کې خلاقیتونه او د دوی هغه مهارتونه هم یو شان نه دي یو څوک مثلا په آرایشګرۍ کې ډېر مهارت لري یو څوک په درس ویلو کې ډېر مهارت لري یو څوک مثلا په خیاطۍ کې ډېر مهارت لري یو څوک ته مثلا په نطاقۍ کې ماشاءالله تاسو په څېر ډېر ښایسته لیاقت لري نو دغسې د هر چا مهارتونه فرق کوي انسان باید هغه د خپل مهارت هغه نقطه پیدا کړي چې زه په څه کې نن مهارت لرم که زه یو ښه خطاط یم او زه کوشش وکړم ټوله ورځ مثلا زه انانسري وکړم زه آینه کې نطاقي وکړم او زه یې ونه شم کولی وایم زه نن هېڅ نه شم کولی مثلا هغسې چې هغه خبرې کوي زه خبرې کوم شاید هغه زما مهارت ونه اوسي او ډېر سخت او مشکله کار په ژوند کې هم دا ده چې موږ خپل هغه مهارت نقطه پیدا کړو کله چې هغه پیدا کړه یو ځل چې هغه مسیر ته هغه ریل چې مسیر ته برابر شي نو هغه ریل خپله حرکت کوي نو خپله د هغه موفقیت نقطه هغه مهارت چې موږ خاص لرو هغه پیدا کړو په همغې باندې کار وکړو همغه ته رشد ورکړو انشاءالله دا به زموږ د خوشبختۍ لامل وګرځي. من اغلې زه راځئ چې په وروستۍ کې یو ښه پیغام له تاسو څخه واورو لیدونکو ته څه ویل لرئ هغه خویندې چې اوس مو ګوري ځکه په سینمو کې بدبختانه دغه مقایسه کول پرتله کول حتی په کارځایونو کې حتی په کورنیو کې خویندې سره په امان دي که نه یو بل ځان سره پرتله کوي چې زما خور ته هم ښه کالي وکړه ما ته هم خراب وکړل هغه له ما څخه خطا کړه زه په کور کارونو کې اته یعنې زما خپلې خویندې په بیا ډېره زیاتره کشرې خویندې هم دغسې اوسېږي مثلا مشره ده هغې ته ډېر مثلا وخت ورکوي هغې سره ډېرې خبرې کوي هغې ته ډېرې قصې کوي هغې ته ښه شی اخلي ما سره مینه نه لري په ما کار ډېر کوي په هرې کورنۍ کې دغه ترسره کېږي هغه خو عادي ده نو په عموم کې هغه خو عادي ده په هره کورنۍ کې هره ټولنه کې اما په عموم کې د زیاتره مشکلات چې پېښېږي دغه د ښځې او خاوند تر منځ زیاتره پېښېږي
ځکه د نورو سره ځان مقایسه کوي چې فلانی مثلا خپلې ښځې ته هغه شی واخیستو ما ته دې دا نه دی اخیستی، فلانی خپلې ښځې ته هغه واخیسته تا نه دی اخیستی، یا فلانی کور ته لاړم هغه د نوې پردې اخیستې وي، نوی کور نوی ژوند هر څه دغه جوړ کړي وو، تا هېڅ څه نه دي کړي په خپل ژوند کې. کورنی ژوند ترې ښایي، خپل ژوند هم ترې ښایي، د خپل هغه خاوند بیچاره شاید هغه ته هغه امکانات نه وو چې بل نفر ته وو، نو هغه ژوند هم ترې ښایي، او هغه بیچاره هم بیرون کارو کې هم د کور مثلا خبرې واوري او ناامیده شي. نو دې خاطره د کوشش وکړو چې زیاتره خپل کورنۍ خپل هغه باطن د نورو د ظاهر سره پرتله نه کړو. نور ظاهر شاید اوسي، هغه ظاهر کې ډېر ښایسته وښکاري، شاید ډېرې ښې خبرې وکړي، اما د هغوی مشکلات ژوند مشکلات نه هم څوک نه دي خبر، هېڅ څوک په ژوند کې پوره نه دي، که هغه زه یم که مقابل نفر ده، که تلویزیون کې موږ یو زوج ګورو مثلا ګوري چې هغه ډېر موفقه دي، ډېر خوشحاله دي، هغوی هېڅ مشکل نه لري، شاید هغوی د پردې پر مخ داسې یو څه اوسي، اما د پردې تر شا یو بل څه دي. نو دې خاطره خپلې خوشحالۍ د نور لپاره د منځه وینسو او ځان د نور سره هېڅکله مه مقایسه کوئ، تاسو غوندې هېڅ څوک بل څوک نشته، هر څوک د خپل ځان یو نفر ده، یو نسخه لري، نو نور سره ځان پرتله نه کړي. دا مې یو پیغام ټول ته انشاءالله چې ډېره زیاته مننه راځئ چې خپرونې ته راغلی کور مو ودان. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، یو ځل بیا مو سهار نیکمرغه، مننه چې تر دې دمه راسره وئ. د خپرونې په دې برخه کې به په دې غږیږو چې هغه کسان چې وینه یې کمه ده دوی ته به وایو چې کمخوني څه ده، ولې رامنځته کیږي، دلایل یې څه دي، په عادي ډول باندې یو نارینه او ښځینه څومره وینه باید ولري چې هغه عادي ده، او څومره کمه اوسي کومې ستونزې رامنځته کوي، څومره مشکلات زیږوي، بالخصوص د ښځینهو لپاره، هغه نجونې او هغه مېرمنې چې میاشتنۍ ناروغي لري، که د هغوی وینه کمه اوسي هغوی څومره زیانونو سره مخامخ کیدی شي او څومره یې بدن ته زیان رسېږي. په همدغه موضوعاتو به غږیږو. ښاغلې ډاکټر خوږه ببرخیل راسره په خپرونه کې ده. لومړی به ورسره ستړي مه شي وکړو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. سلام ورحمت الله، مننه، تاسو ستړي مه شئ. مننه ډاکټر صاحب. پیل به له همدې وکړو چې کمخوني څه ته وایي او ولې رامنځته کیږي. لکه څنګه چې له نومه معلومه ده، د ژوند حیات یعنی د انسان ژوند او حیات یې تړلی ده، په وینې پورې حساسي برخه یې هم دا وینه ده، چې دا مختلف ډولونه لري چې ولې رامنځته کیږي خپله کمخوني. سبب د کمبود همدا خپله RBC یا آیرن سبب کیږي، فولیک اسید سبب کیږي، ویټامینونه، ویټامین B12، پلاستیک چې د وینې له لاسه ورکول، داسې شکلونه، او د دې ترڅنګ تلاسیمیا، یعنی دغه مختلف ډولونه لري. داسې ځینې نور ډولونه هم لري چې انسان یا یو شخص یا یوه میرمنه یا نجلۍ یا یو نارینه د وینې له کمښت سره مخ کیږي. نو دا ډیره مهمه ده، دې ته باید جدي پاملرنه وشي. کله چې ځینې ستونزو سره مخامخ کیږي اشخاص، یا که ښځینه وي که نارینه وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه خپلې ستونزې سره شریکې کړي تر څو هغوی مکمله توګه باندې تاریخچه ترېنه واخلي او دې نتیجې ته ورسېږي چې دا شخص کمخون ده. بعد له هغه نه بیا دوی ته معاینات ورکول کیږي، لکه د CBC معاینات یا کمپلیټ بلډ کاونټ ورکول کیږي. د دې له طریقه معلومیږي چې د دوی وینې کمښت فیصدي څومره ده. ډاکټر صاحب، د یو نارمل انسان، یو نارینه او ښځینه، وینه باید څومره اوسي چې هغه ته موږ کمخونه نشو ویلی؟ مختلفه دي، ځکه په ماشومانو کې په مختلف ډول دي، لکه ټیټ سن کې 7 کلن یا حتی 12 میاشتني، 1 کلن مختلف ډول ده، د 18 کلن نه پورته مختلف دي، پورته سن کې د هغوی بیا مختلف ډول ده. نو یوه ښځینه چې هغه ته موږ ویلی شو چې د دې وینه ښه ده، کولی شي د خوراکي موادو له طریق نه او د فولیک اسید یا اوسپنې له طریقه چې دوی پوره کړي، له 11 چې کته وي هم مشکل ده، او له 14 چې پورته وي هم بیا وایي چې وینه زیاته ده، هغه وخت کې بیا اساسي مشکل رامنځته کیږي، او د نارینه 14 شاوخوا کې وي. نو دغه ډولونه مختلف دي. دا چې بیا کله دوی لاړ شي معاینات ترسره کړي، هغه وخت دوی ته بیا مشخص کیږي. خو باید یعنی که پوه شو چې د یوې ښځینه وینه یعنی ګرام مې 7 ده یا 7 راکته کیږي، نو په هغه وخت کې شدیده کمخوني ده چې دوی بیا حتی د وینې اخیستو ته ضرورت لري. امکان نه لري چې هغه بیا توسط د خپله فولیک اسید او کلسیم او د آیرن او د دې طریقه پوره سي، دوی ته بیا ضرورت د وینې ده. نو دا به هغه وخت معلومیږي چې کله ډاکټر ته مراجعه وکړي، ډاکټر به باندې پوه شي او دوی ته هغه معاینات چې لازم دي ورکول شي، وروسته له هغه نه نتیجه وګوري، بیا دا معلومیږي.
ډاکټر صاحب د وینې د ورکړې موضوع هم یاده شوله. کوم حالت کې یو انسان کولی شي بل کس ته وینه ورکړلی شي؟ یو انسان هغه وخت کولی شي چې بل ته وینه ورکړي چې هغه اړتیا د وینې د اخیستو ولري. لکه مخکې مو اشاره وکړه که چیرته یعنې ګرام متوسط وي د ډاکټر له نظره نو هغه کولی شي چې همغه فولیک اسید ورکول کیږي، آیرن چې ورته وایي RBC دا ورکول کیږي. د همغه له طریق نه وینه پوره شي او دوی ته ځینې کورني خواړه توصیه کوي چې دغه خواړو نه د ورځې په اوږدو کې دوی ګټه واخلي. او که چیرته لکه مخکې مو ویلې له 7 ګرام نه وینه ښکته وي نو هغه بیا مریض خراب حالت سره مخ کیږي، نو په هغه صورت کې بیا دوی ته اړینه ده چې باید دوی وینه واخیستلی شي. که د دوی د کورنۍ غړي وي دوی سره هم ګروپ وي، او که کورنۍ کې څوک نه وي نو بیا کولی شي چې بانک خون ته مراجعه وکړي، دوی خپله وینه هلته ویسي، وینه چینج کړي ورسره، او یا کولی شي چې وینه ورته واخلي، وینه راوړي ورته تطبیق شي. وینه ورکوونکی کس باید کومې ځانګړنې ولري ډاکټر صاحب، او کومه وینه باید واخیستل شي؟ په دغه موضوع هم کې لږ څه وغږېږو چې بالکل هغه شخص چې وینه ورکوي هغه خپله وینه باید یعنې وینه کوم نظر چې ډاکټر ورته وایي، ډاکټر ورته وایي چې د تا وینه کولی شي چې ته دغه ناروغ ته وینه ورکولی شي. البته اوله کې دوی معاینات د دوی کیږي. د دوی ځینې معاینات دي چې هغه معاینات لکه HbS، HCV، HIV او د دوی د وینې ګرام منظم وي، یعنې وینې وي وکولی شي چې د هغه ته وینه ورکول شي، هسې نه چې هغه د وینه ورکوي د خپله خراب شي. او د دوی باید د نارینهو وینه هغه وخت ورکولی شي چې که دوی مخکې وینه ورکړې وي 3 میاشتې پوره شوي وي. که چیرته د 3 میاشتو وخت کم وتلی وي دوی وینه مخکې ورکړې وي نو بیا هغه وخت کې دوی بیا نشي کولی چې وینه ورکړي، او که 3 میاشتې پوره شوي بیا کولی شي. او همدارنګه ښځینه هم کولی شي چې وینه ورکړي، خو هغوی هم باید دغه ځینې معاینات تطبیق کړي، د دوی د وینې ګرام چک سي وکتل سي، او د دې ترڅنګ دوی هم 6 میاشتې چې وینه ورکړي 6 میاشتې پې باندې وتلي وي، او د وینې ګرام یې ښه وي، وکولی شي چې دوی خپله بیرته استواره وي، او هغه څوک چې ضرورت وینې ته لري د هغوی ستونزه هم حل کړي، دوی خپله هم په ستونزه کې رانشي. ډاکټر صاحب یو کس چې کمخونه وي وینه کمه وي کومې نښې لري؟ یو کس چې کمخونه وي نښې د هغه نښانې اول خو په پوست کې خاصفیت راځي، خیرګي راځي، درشتي راځي. د دې ترڅنګ سرچرخي ورته پیدا کیږي چې کله پورته کیږي، غوسه ډیره ورځي، لرزه کوي، کله چې په لاریزي ستړی کیږي، قلب تیز ټکان کوي، کمخوبي لري ورسره، او دوی ځینې شیانو ته میل پیدا کوي، لکه خامې وریژو ته کورت زیات استفاده کوي، د دې ترڅنګ خاوره ګل سرشوی او زیاتره دی کاغذ اته خوري. نو دغه هغه کسان دي چې کمخونه دي او اړتیا دوی ته دا ده چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د خپله کوم علایم چې دوی لري دا ورته تشریح کړي، وروسته له هغه نه ډاکټر تصمیم نیسي، دوی ته معاینات ورکول کیږي، نو بیا ګوري نظر د دوی په مشکل باندې، دوی ته که درمل ته اړتیا وي درمل ورکوي، که وینې ته اړتیا وي بیا نو دوی ته توصیه کوي چې دوی باید وینه واخلي. ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ چې یو کس وینه کمه اوسي ډاکټر ته ځي، هغه ورته دوا ورکوي، نور کوم موارد دي چې هغه باید په کور کې دی مراعات کړي تر څو چې د دوا ترڅنګ هغه یې مراعات کړي اوسي او دغه مشکل حل شي؟ بالکل ښې موضوع ته مو اشاره وکړه. په ځینې وخت چې د هغه کسان چې د وینې کمښت سره مخ کیږي زیاتره کمسنه نجونې دي چې هغوی یو خو جامه چې راځي بې نظمه وي، ځکه چې د دوی جامه بې نظمه شي، اوږده مدت شي، یعنې ډېر وخت ونیسي، 10 ورځې، 12 ورځې، 15 ورځې یا زر کیږي، ځکه چې دا دوی ته دا مشکل نه ده چې دا جامه ولې د دوی بې ټیمه ده. د دوی تخمدانونه بلد نه دي، هورمونونه چې کله افرازیږي یا هغه هورمون چې کوم دغه فعالیت کوي نو دوی بلدیت نه لري، په لومړیو کې دغه ستونزې رامنځته کیږي. زیاتره نجونې له 12 کلنۍ د 13 کلنۍ نه د دغه عادت محور پریود یا میاشتنۍ ناروغۍ سره مخ کیږي، نو دوی د وینې کمښت سره مخ کیږي. یو د دې ترڅنګ د دوی د رشد مرحله وي، د دوی د وجود هر غړی رشد کوي، نو دوی زیات ضرورت لري چې اکسیجن ته او د دې ترڅنګ خوړو ته، دا چې یو څوک زیات فعالیت او کار وکړي اکسیجن طبعا زیات مصرفیږي، انرژي اکسیجن ته ضرورت لري، انرژي زیاته مصرفیږي. نو په دغه صورت کې دوی ته کورنۍ باید ډیره پاملرنه وکړي.
پاملرنه یې دا ده چې د دوی خوړو کې زیاتره دي همدا کمسنه نجونه یا ځوانان ځینې شیان نه خوښوي، ځینې شیان خواړه کور کې نه استفاده کوي، نه خوري، زیاتره شیان سره علاقه نه لري ځکه هغه چې دوی ته ډېره ګټه لري د وینې په برخه کې. نو کورنۍ باید دې برخه کې دوی ته لازمه توصیه وکړي، دوی تشویق کړي خوړو ته، څه چې په کور کې دي هغه ورته آماده کړي، هغه چې هر څه وي، هر څه نه ګټه اخیستی سي، کورني خواړه چې هر څه وي هغه نه ګټه اخیستی سي، دا ډېره مهمه ده. نو که دوی ته منظم سکیجول یا تقسیم اوقات یا مهالویش جوړ سي، د ورځې په اوږدو کې دوی ته هغه خواړه په منظمه توګه باندې ورکول سي، انشاءالله له دې ستونزو سره به مخ نه وي. ډاکټر صاحب ځینې کسان وایي چې زه مثلا ډاکټر ته هم لاړم خو سره له دې هم زما وینه نه زیاتېږي، نو د دغه کسانو لپاره څه توصیه لرئ؟ کوم معاینات باید ترسره شي چې رښتیا هم کوم بل عمل شته دی، کوم بله ناروغي شته ده چې دوی وینه کمیږي که نه، او تر څنګ کې یاد کړئ د کومو خوړو شتون د وینې د کمبود سبب کېږي وینه کموي، داسې څه شته؟ بالکل لکه مخکې مو اشاره وکړه چې مختلف ډولونه لري کمخوني. په ځوانانو کې په نجونو یا ځوانانو کې زیاتره چې رول لري همدغه کمبود د اوسپنې ده چې کمبود د اوسپنې رامنځته کېږي، نو دوی له کمخوني سره مخ کېږي. او نورې لکه مخکې مو اشاره وکړه چې اپلاسټیک چې هغه د وینې له لاسه ورکول یا حادثه وکړي یا کوم څه باندې ژوبل سي، کوم مشکل ورته را پیدا سي وینه له لاسه ورکړي، په هغه صورت کې او د دې تر څنګ داسې شکل چې ده دا هم دغسې مرحلې دي. او تلاسیمیا ده چې هغه کورني مشکلات دي، جنیتیکي او کورني ځینې یعنی ارثي دي دوی ته، هغه وخت کې بیا وینه خپله کمیږي، هغه نو بیا داسې اساسي معایناتو ته ضرورت لري چې همغه خپل ډاکټران د همغه بخش باندې یعنی دوی ته معلومات ورکوی سي، کولی سي چې دوی خپل معاینات ترسره کړي. کله چې وګوري چې وینه کمښت، دوی همیشه خواړه په خپل وخت اخلي، دوی درمل اخلي، هر څه استفاده کړي ولې د وینې کمښت سره مخ کېږي، دوی نو بیا ځینې معاینات دي چې هغه معاینات بیا همغه مشخص توګه باندې همغه مربوطه ډاکټر یې کوی شي چې هغه معاینات یې تکمیله شي. وروسته له هغه نه د دوی حالت معلومیږي چې آیا د دې د وینې کمښت وجه څه ده. وروسته له هغه نه بیا د دوی تداوی شروع کیږي او مخنیوی کیږي. زیاتره وخت څوک چې د وینې سرطان ولري دغه مشکلات رامنځته کیږي، نو بخښونه یا هغه ډېر دي مرحلې چې دا څنګه رامنځته کیږي، نو هغه بیا داسې کم وخت کې په باندې خبرې هم نشي کولی څوک، یعنې ډېره اوږده بحث ده په هغه باندې. نو په عمومي توګه باندې کولی شو چې دغه نه معلومات ورکړو چې دوی باید حتمي او ضروري ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب آیا د ورزش نشتون، نه فعالیت او یا هم دې ته ورته نور مسایل، کم خوراکي، دا کولی شي د وینې په کمبود کې رول ولري او که نه؟ بالکل لري. کم خوراکي لکه مخکې مو ویلې چې هغه لازم خواړه سره غوښه چې ډېره باید استفاده کړي، زیاتره نوي ځوانان غوښې سره علاقه نه لري. د دې تر څنګ حبوبات لکه لوبیا، نخود او دال ډېره ګټه رسوي او ترکاري باب ډېر رول لري. زیاتره نجونو او نوي ځوانان چپسو سره ډېره علاقه لري چې هغه دومره رول نه لري پکې، او هغه دوی ته ځینې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. ولې میوهجات استفاده کړي، د ورځې په اوږدو کې اوبه ډېرې وکاروي، اوبه ډېر رول لري. او ورزش مهمه برخه ده چې یو شخص کولی سي ورځ کې نیم ساعت نارمل توګه باندې ورزش ولري، که زیات نسي کولی نو دا ډېر رول لري. یو صحتمند شخص یعنی که چیرته دغه فعالیتونه ولري د ورزشي او د دې ترڅنګ خواړه په وخت واخلي، اوبه په وخت واخلي، هیڅ به ضرورت نشي د دوی درملو ته یا ډاکټر ته. او که چیرته تنبلي ولري نو طبعا دغه ستونزو سره مخ کېږي. او هغه نجونې چې نوي جامه د دوی میاشتنۍ راځي هغوی ته بیا فولیک اسید اړین دي، کورنۍ د مرسته ورسره وکړي. او ځینې بیا فولیک اسید هم نه اخلي، یو ډول ویره ترې لري که نه ډاکټر صاحب؟ بعضې کورنۍ کې بیخي هغه پوهاوی نشته دوی ته. بالکل وایي چې دا ستونزه ده، دا ولې ورکول کېږي. ځینې وخت په ښوونځیو کې ورکول کېدی، دوی ته فولیک اسید ورکول کېده چې دوی بل فکر کاوه. نو دا ډېره اړینه خبره ده چې دوی ته ډېره پاملرنه وشي ځکه دوی ډېره وینه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې کورنۍ تر څنګ ورسره همکار وي. ډاکټر صاحب یو مور څنګه خپل ماشوم له کمخونۍ څخه ساتلی شي؟ لکه مخکې مو ویلې که چېرته یو مور حامله وي نو د حاملګي په دوران کې هم ماشوم ته د وینې اړتیا ده همدې ته، یعنې دوی باید د ډاکټر نظر لاندې وي
میاشت په میاشت ورځي ډاکټر ته کوم درمل چې ورکول کېږي هغه په خپل وخت سره واخلي. ځینې میندې دي وایي چې درملو ته اړتیا نه لرم، زه روغه یم، زه ولې درمل واخلم؟ ولې ډاکټر چې درمل ورکوي هغه همیشه فولیک اسید کلسیم وي، بل داسې څه نه وي، نو دوی ډېره اړتیا ورته لري. که دوی غواړي د دوی ماشوم سالمه وي او دوی خپله ورسره سالمه وي، روغ ماشوم نړۍ ته راوړي، نو دوی د خپل درمل نه قضا کوي، د ډاکټر نظر لاندې دي اوسي. د دې ترڅنګ کوم معاینات چې دوی ته ورکول کېږي هغه د عملګي په دوران کې هغه ترسره کړي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي، دا ډېر رول لري. تر 6 میاشتو پورې باید فقط او فقط خپلې شیدې ورکړي. حتی یو غړپ د اوبو ضرور نه ده چې دوی داسې فکر ونه کړي چې هوا ګرمه ده ماشوم تږی ده. همغه د مور شیدې دوی ته مکمل خواړه دي، یعنې مکمل پکیج د خوړو. هغه دسترخوان چې هواریږي په هغه دسترخوان کې ټول خواړه کېښودل کېږي. نو فکر دې وکړي چې دغه ټول د دې ماشوم ته ورځي تر 6 میاشتو پورې. وروسته له 6 میاشتو کولی شي چې دوی نور خواړه ورسره کورني خواړه ورکړي، نه چې شیدې چې دوی پوډري شیدې زیاتې کاروي هغه ماشوم واقعیت پړسوي لږ، مګر وزن یې نه زیاتوي. او دغه مورنۍ شیدې چې دوی دا ورکوي ماشوم تسمه وي، ماشوم ډېر ښه وي، نه وزن زیاتوي او نه کموي، ثابته وي، شوخ وي، فعاله وي، مغز ښه کار کوي، خبرې ډېرې ښې وي. دا ډېر رول لري. نو یو مور کولی شي چې خپل ماشوم څرنګه له کمخونۍ نه وژغوري، خپله د ورځې په جریان کې کوم خواړه چې دوی ته په کور کې دي، دا نه چې موږ ورته چې ډېرې ساعته ته غوښه استفاده کړه، هغه څه چې ته نسې کولی استفاده کړې هغه استفاده کړه، نه، څه چې په کور کې دي هغه نه هر څه اماده کولی شي. په ساده توګه کولی شي له حبوباتو نه سوپ اماده کړي، ډېر رول لري. بعضې ترکاري پکې مکس کړي، کولی شي ځینې وخت غوښه واخیستلی شي، سره غوښه استفاده کړي. د دې ترڅنګ پالک ډېر ښه دي، په افغانستان کې ډېر ښه شته ده، دونه فکر نه کوم چې قیمته وي، کولی شي چې دې نه ګټه واخلي، استفاده یې کړي. د دې ترڅنګ نور ترکاریانې دي، دې نه استفاده کولی شي، سره ممیز استفاده کولی شي، خرما استفاده کولی شي، خپله شیدې واخلي، شیدې استفاده کړي. یعنې که خپله خپل خواړه منظمه توګه باندې واخلي همغه ټول په مکمله توګه ماشوم ته په شیدو کې ورځي، نو د دې به ماشوم هم ښه وي، دا به هم ښه وي، او د ماشوم وینه به هم نه کمیږي، دا به هم صحتمنده وي. او میندو ته موږ دا توصیه هم کړې ده چې کله ماشوم نړۍ ته راځي تر 2 کالو پورې چې تاسو شیدې ورکوئ فولیک اسید او کلسیم به نه قضا کوئ، دا به تاسو خورئ، دا به بالکل ورسره اخلئ، ځکه چې راتلونکي تاسو ته د هډوکو درد نه پیدا کېږي، ځکه تاسو یو بل ماشوم تغذیه کوئ له خپل وجود نه، نو هم به ماشوم ښه وي، هم به تاسو صحتمند. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان چې راغله زموږ خپرونې ته، ډېر ښه موضوعات مو راسره شریک کړل. درنو لیدونکو تاسې هم نړۍ مننه په دې هیله چې دا برخه مو هم لیدلې اوسي. یقینا ګټور معلومات او کسان چې ځینې وخت له بعضو خوړو سره دښمني کوي، خو هغه پریز چې ډاکټر یې درکوي، خو بعضې کسان پرته له پریزه ځان پریزوي. خدای تعالی ډېر نعمتونه دې لپاره پیدا کړي چې موږ ترې ګټه واخلو، خو سالمه ګټه ترې واخلو. درنو لیدونکو په دې هیله چې نن ورځ هم په خیر پای ته ورسوي، کوم کارونه چې لرئ هغه هم په حوصلې سره ترسره کړئ، او زموږ خپرونه مو هم په خیر د سره لیدلې اوسئ، د ژوند په ټولو چارو کې کامیابه اوسئ، په دې هیله چې ښه ورځ ولرئ، او همدغسې هر سهار په نیکمرغۍ پیل کوئ او په نیکمرغۍ پای ته ورسوئ. درنو لیدونکو تر بیا بل وخت چې زه مریم محمد او زموږ ټول تخنیکي ټیم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. په پاک الله مو سپارو، هر چیرې چې یاست خوښ اوسئ. د الله په امان. له لیدلو مو مننه.